السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ او تاسې د یو داسې چا د شپږ تلې په غونډه کې راټول سوي یو چې هغه د پښتنو لپاره د ژوند ډېره برخه د انګریز او پاکستاني جنرالانو په جیلونو کې تېره کړې ده. ځکه په خټه کې د برخوردار خان اڅکزي د خپلواکۍ ملي ولولو غورځنګونه وهل. همدغه مینې یو ګړی پر آرام نه پرېښود. تل یې د خپلو خلکو د ویښولو لپاره په قلم مبارزه کړې ده. دغه ککرۍ خان صمد خان اڅکزی دی چې په 1909 کال د جولای میاشتې پر 9 نیټه د سویلي پښتونخوا د ګلستان سیمې په عنایت الله کاریز کې زیږېدلی دی او په 1902 کال د دسمبر میاشتې پر 2 سهار وختي 4 بجې په خپل کور کې په بمي برید کې په حق رسېدلی دی. هغه د 3 مهمو اثارو لیکوال، هغه شپږ مهم دیني او عصري کتابونه ژباړلي دي. هغه د استقلال اخبار مؤسس و. هغه د انجمن وطن په نامه د سیاسي ګوند رهبر و. خان عبدالصمد خان اڅکزی چې په خان شهید مشهور دی، اوس یې پر ځای محمود خان اڅکزی پاته او د پښتونخوا ملي پارټۍ په نامه لوی سیاسي ګوند لري چې د پاکستان په اکثرو سیمو کې پلویان موجود دي. په دې اړه به نور معلومات زموږ درانه لیکوالان په مقالو کې تاسو ته وړاندې کړي. د نن غونډه د الهي کلام په څو سپېڅلو ایتونو سره پیلوو. بلنه ورکوو مولوي صاحب ته تر څو د سید مخ تشریف راوړي او زموږ درنۍ غونډه د الهي کلام په څو سپېڅلو ایتونو سره پیل او ښایسته کړي. مولوي صاحب شیرمل. مولوي صاحب شیرمل. کاغه نه بل څوک هم کولی شي چې سپان صاحب مهرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. ډیره مننه. اوس هم د تخنیکي ټیم څخه کوو تر څو د افغانستان ملي سرود موږ ته وړاندې کړي او موږ یې په احترام څو دقیقې په خپل ځای باندې ارام درېږو. له تخنیکي ټیم څخه ډیره مننه. د خان شهید په اړه باندې د پښتو ژبې وتلی شاعر عبیدالله درویش درانی وایي له حده نیسه یې قرار په غیږ کې یو زاره چاو د یو خوږمن در سپارو چې یې زخمونه دي د ستورو په شمېر د کهکشان غوندې بدن در سپارو د صداقت له ګلو ډکه چې وه پاره پاره هغه لمن در سپارو دا یې ګناه وه چې یې نه پرېښول پر خپل اسمان باندې د بل لمرونه توره تیاره به یې تیاره بلله
سپینو لمرو ته یې ویل لمرونه خپل ژوند یې ټول په تروږمۍ کې تېر کړ د بل دپاره یې تراشل لمرونه دا یې اعلان و چې انصاف به ګټو د خپلې خاورې یا خپل ځان دپاره. د غونډې په دې برخه کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلي حکمت الله افغان ته بلنه کوو تر څو تاسو ته پیلیزه وینا وړاندې کړي. ښاغلی حکمت الله افغان چکچکې ورته کوو. د ستر څښتن په ستر او سپېڅلې نامه ولایت مقامدون معاون صاحب، کندهار پوهنتون علمي معاون صاحب، د سرحدونو او قبایلو رئیس صاحب، مشر استاد رفیقي صاحب، د ولایتي شورا درون استازی وفا صاحب، درنو مشرانو او د دې غونډې درنو برخوالو، تاسو ټولو ته د خان شهید یا د پښتون وطن د ستر مبارز خان عبدالصمد خان د شپږ څلوېښتم تلین لمانځنې د ښه راغلاست وایو. دا غونډه د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د سرحدونو او قبایلو ریاست په ګډه همکارۍ سره د خان شهید د شپږ څلوېښتم تلین غونډه نیول سوې ده. د غونډې هدف مهم دا ده چې همیشه د پښتون تاریخ او د هغه تاریخونه چې زموږ د وطن هغه نرمې کبر وي او هغه اشخاص چې هغه تاریخي اشخاص مبارزین دي د هغو د راژوندي کولو، د هغو د افکارو او د هغو د مبارزې او هغه کړنو لاسته راوړنې چې د دې ټولنې وطن او ولسونو لپاره کړي دي تر څو پر هغه باندې بحث وکړو. د لا زیات تشریح لپاره د لا زیات روښانتیا لپاره د درانه استادانو په دې اړه مقالې وړاندې کړي، ویناوې وکړي او د هغه د ژوند ټولې چارې باندې موږ تشریح معلومات راکړي. نو تاسو ټولو ته دې غونډې ته ښه راغلاست وایو. په خیر راسئ، هر کله راسئ. له ښاغلي حکمت الله افغان صاحب څخه ډېره مننه. خان شهید وایي زه باور لرم چې که پښتانه نور هېڅ ونه کړي، خالي پښتو خپله کړي او خپل ټول دفتري او ځاني کارونه په پښتو کړي، پښتو ولولي، ویلي کړي او پښتو ووایي، نو د ژوند ډېرې ستونزې به یې اسانه شي. د غونډې په دې برخه کې د قبایلو او سرحداتو چارو د وزارت پیغام لرو. په کندهار کې د دغه ریاست له مسؤل ښاغلي عبدالرزاق عبید صاحب له کوو تر څو دا پیغام تاسو ته وړاندې کړي. ښاغلی عبید صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې درنو برخوالو، مشرانو، ځوانانو، قلموالو او د دې غونډې ټولو جوړېدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر خوښ یم چې په کندهار کې د یو داسې ستر سیاسي مبارز چې د ژوند ډېره برخه یې د دې ولس د راویښولو لپاره په محبسونو کې تېره کړې وه. درنو دوستانو، خان شهید نه یوازې یو قومي او سیاسي مشر و، هغه د لر او بر افغان په غم شریک او مبارز د قلم څښتن و. د دوی سیاسي او قلمي مبارزه د بشریت، انسانیت او بالخصوص د افغان قوم پښتانه لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه وه. اوسنی وخت چې پښتون افغان وطن د ترهګرۍ ښکار دی، پښتون قوم نړۍ ته یو رجعت پسنده، وحشي او ترهګر ښکاره کولو منظمه هڅې روانې دي. په داسې حالاتو کې چې پښتون قوم د خان شهید سیاسي مفکورې او شعورونو ته تر هر وخت زیاته اړتیا لري، د قوم وګړي دي د انفرادي ګټو پر ځای قومي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او یو د بل سره دي په زغم کې ډېر ویښ پاتې سي. د دشمن د سیسې د شنډولو لپاره ټول قوم سره جرګه سي او سیاسي ستراتیژي دي ولټوي او خپل قوم دي د نړۍ نور قومونو سره یو مستجم او ثابت قوم جوړ کړي. چونکه خان شهید په استعماري حکومتونو هر وخت په زندان کې زنداني کوي او د نوموړي تر شا یې داسې سیاسي او تنظیمي کس نه و چې د نوموړي د زنداني کېدو وروسته یې تنظیم برقراره ساتلی وای. نو چې کله به خان شهید د زندان څخه راووت، نو تنظیمي چارې به یې د سره پیل کړې. د ژوند وروستۍ 4 کاله یې د ژوند هغه اوږده دوره وه چې پرلپسې 4 کاله د زندان څخه د باندې تېر کړل. په دغه دوره کې د تنظیم چارې په منظمه توګه تر خپل شهادت پورې په مخ بیولې او ګڼ یې منظمه وه.
د خان شهید د شهادت وروسته مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې محترم رحیم صاحب، ارواښاد رازق لالا، ارواښاد شیر علي باچا او نور ملګرو شپه او ورځ یو ګړی او د شپه او ورځ یوه کړه او د خان شهید جوړ کړی تنظیم یې یوازې د سهیلي پښتونخوا لپاره نه بلکې د لوی افغان تر نامه لاندې همداسې منظم جوړ کړ. لکه چې خان شهید څخه نیولې بیا تر د خان شهید څخه بیا تر اوسني محمود خان پورې او بیا د دوی د سیاسي ګوند مبارزه د لر افغان لپاره د اباسین څخه او بیا د اټکه پورې د ټولو افغانانو لپاره یو داسې ګوند تنظیم شوی دی چې په راتلونکي وخت کې به دا ګوند د ټولو افغانانو لپاره یو بې مثاله ګوند پاتې شي او د ګوند ټول هغه غړي او د ګوند رهبري به دا هڅه کوي چې د لوی افغان لپاره سیاسي او اجتماعي ټول هغه اړیکې چې د دې قام د راویښولو لپاره او د دې قام څخه د دغه وروستیو ناخوالو د خلاصېدلو لپاره مخ ته وړي په ګډه سره دغه مبارزات ترسره کړي. په درنښت د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ښاغلي محمد شفیق ګل اغا شیرزی. د ښاغلي حمید صاحب څخه ډېره مننه چې د ګل اغا شیرزي پیغام یې له موږ سره شریک کړي. او اوس هم مشاور وزیر او د کندهار مرستیال وزیر ښاغلي حاجي اغا علي دستګي صاحب ته بلنه ورکوو تر څو د سټېج مخ تشریف راوړي او د کندهار ولایت مقام تاسو ته شریک کړي په دې اړه. ښاغلی دستګي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو د مخه تاسو ټول حاضر مجلس ته ټول افغانان ته جنوبي پښتونخوا څخه راغلي دي او په دې خوا کې د ډیورند د کرښې اوسېږي. سلام وایم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا او تاسو ټول ته ښه راغلی وایم او تاسو ټول حاضر مجلس په خاصه توګه د اطلاعات کلتور رئیس صاحب، قبایلو رئیس صاحب، د پوهنتون معاون صاحب، استادان، رفیقي صاحب، جنرال صاحب، ثانوال صاحب، حاضر مجلس ګډونوالو، وفا صاحب، ستاسو د ټولو په اجازه خوشحاله چې نن زموږ د ستر سپینږیري مشر د افغانانو خان صمد خان شهید ورځ په کندهار کې د کندهار باتوره او د جنوبي پښتونخوا څخه راغلو وروڼو په ګډه او دلته استادان، لیکوالان، مشران یې لمانځي. دا د افغانانو لپاره د خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی چې موږ د خپلو سپینږیرو او مشرانو تاریخ بیانوو او د هغو تېر شوي ژوند ته او د هغو وصیتنامې او تګلارې ته پاملرنه کوو او د هغو ژوند باندې د هغه په ژوند باندې دغه نور نومیالیو ژوند او پر تاریخ باندې مقالې ویل کېږي. دا د افغانستان د افغان ولس لپاره زما په نظر ډېر د خوښۍ ځای دی، ډېر د خوشحالۍ ځای دی. ستاسو ټولو څخه مننه کوو. موږ تاسو ته معلومه ده چې دلته به استادانو، لیکوالانو، ځوانانو، مدني خلک دلته د شهید خان په نامه باندې به یا په تاریخچه باندې کله مخکې چې موږ ویله خپل تفصیلي کارنامه یې بیانوي یا نور معلوماتونه تاسو ته یادوي. موږ فقط دغه ویلی شو چې د خان شهید کوم کتابونه چې چاپ کړي دي او د ده د علم د برکاتو څخه که موږ هغه ته ولولو او ویې او د هغه څخه استفاده وکړو، زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره یو لویه لاسته راوړنه ده. دوم د هغه عزم، د هغه اراده، د هغه فولادي فکر، دا زموږ لپاره د هغه د حوصلې او د زغمه سره زموږ لپاره یو مهم پیغام دی زموږ ذهنیتو ته، زموږ
راتلونکي ته په خاصه توګه موږ ته چې د هغه 10 کاله اضافه په زندان کې تېر کړي دي او ټول ژوند یې د خپلې خاورې او د خپل دین او د خپل وطن او د خپل ولس د ترقي او د ازادۍ او د پرمختګ او د آبادۍ لپاره په زندان کې تېر کړي. هغه یوازینی هدف دا و چې افغانان سره یو وي، افغانان د علم خاوندان وي، افغانان د ښه ژوند خاوندان وي، افغانان په دنیا کې د نورو ولسونو په شان باندې سیالان وي. نو زه نور نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم، ستاسو ټولو څخه تشکر او مننه کوم. کور ودانۍ ووایم چې دلته مو ګډون کړی دی او دا ورځ نن موږ تاسو لمانځو. د خپلو رئیس صاحبانو څخه د کلتور رئیس صاحب دی که د قبایلو رئیس صاحب دی د هغه څخه مننه کوو. ستاسو اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له وزیر صاحب د سید صاحب څخه ډېره مننه. خان شید وایي که پښتانه د ترګبلوۍ پر ځای زغم، کار او پوهې ته ژمن سي نو د دنیا پر مخ یو ملت سیالي نشي کولی. د غونډې په دې برخه کې د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله وفا ته بلنه وکړو تر څو مجبور تشریف راوړي او په دې اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړي. غړي وفا صاحب دا چې د پروګرام وخت ډېر کم دی، زه به کوم چې خپلې خبرې رالنډې کړو. ښه به وي. یا به زه څه وایم. أنا أحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. د کندهار ولایت اطلاع کلتور ریاست مقام غونډو دلل د خان صمد خان تلنی په ویاړ او مناسبت د پرتمینه سنگینه درنه غونډه کې زموږ سره مل جناب وزیر صاحب اجازه د کندهار ولایت د پوهنتون علمي معاون، نور ډېر درانه قومي مخورو مشرانو، تاسو ټول ته ښه اخلاص وایم او په ډېر احترام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هر څه نه مخکې د همدا ریاست مشرتابه ښاغلي افغان صاحب څخه او د قبایلو چارو ریاست ښاغلي عبدالرازق عابد څخه باید موږ تاسو ټول قلبا مننه وکړو چې تل ملي ارزښتونو ته حقایق او ارزښت ورکړي. تاسو ته 1000 اپریل تاسو واقعا افغانان یاست. درنو دوستان، لومړی قول خان صمد خان دی. وایي هر پښتون افغان وي خو هر افغان پښتون کېدلی نشي. هر پښتون افغان وي خو هر افغان پښتون کېدلی نشي. د خان صمد خان شی هدف دلته دا دی که په لر کې که په بر کې که په هر هېواد کې هر پښتون افغان دی خو هر افغان پښتون کېدلی نشي. همداراز د خان صمد خان د خولې الفاظ یو شعر تاسو درنستان ته وړاندې کوم. وایي اڅکزی خان وایي بیتونه په پښتو جوړوه. اڅکزی خان وایي بیتونه په پښتو جوړوه. ما عربي ورکړوه ما هندکو جوړوه. د انګریزي له تورو خپله ژبه پاکه ساته. فارسي ملګری د پښتو سره بې باکه نه ده.
دې ته ملي فکر او ملي احساس وایي، دې ته ملي حقیقي رهبر وایي، دې ته خان صمد خان وایي. درنو دوستانو، تاسو ته به بهتره معلوم وي چې ګمان حرام دی، لیکن دا اټکل حق لرو. ادب دا د پښتنو تاریخ راژوندی کول، د خان صمد خان یاد تازه کول، د لر بر کړۍ پیوندول او داسې نور ډېر څه ترسره کول. دا ستر اقدام د نوی ابتکار زما په دې خپل خام فکر د اوسني ریاست جمهور ډاکټر صاحب محمد اشرف غني بولم. که څوک سره یو رقم وي خو الله به خیر کړي. یو شاعر وایي شو ته به په شو وایي که مې سر د دې تنه ځي، شو ته به په شو وایي که مې سر د دې تنه ځي، بد ته به په بد وایي که مې کډه د دې وطنه ځي. او دویم دوستانو، د خپل ځان، خپل وجدان، خپل آخرت او د خپل وکالت او د خپل مسؤلیت ته چې ګورم، نو یو مشهور متل رایاد شي، وایي میړه مړ که مړانه موږ ته وه، هغه که په ژوندو کې وي، که په شهیدانو کې وي، که په هر قوم کې وي. مرد مرد ستایي، میړه مړ که مړانه موږ ته وه. لیکن دا متل هم بعد یاد یو هم نو بسو چې ادب میمداري وایي پرون تیر سبا معلوم نه دی، د نن څخه کار واخلم. پرون تیر سبا معلوم نه دی، د نن څخه باید کار واخیستل شي. ځکه یو شاعر وایي بخښندي وایي د ابا نوم دی لکه خپل یې وس کوه د شو، د ابا نوم دی لکه خپل یې وس کوه د شو، د ټاله په صدا مزه خود په پاتې سي دب شو. بهرحال دوستانو، دا چې ډېر قومي مخور مشران تشریف لري، د ښاغلي عبدالرزاق عابد څخه د نورو ملګرو ټول دوستانو څخه قلبا مننه کوم چې دا پرتمینه غونډه ترتیب کړې تنظیم کړې ده. یو جان مننه. نو تل دي، دائم دي، قائم دي دا ګران واسطه زموږ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. له ښاغلي عبدالله وفا څخه ډېره مننه چې د موږ سره خپله عالمانه وینا شریکه کړه. له نورو دوستانو مینه کوو چې خپلې خبرې او مقالې رالنډې کړي، ځکه چې د دوی د انتظار لپاره مو غونډه ناوخته پیل کړې ده. چې د ملګري پر وخت راغلي وای، موږ غونډه په خپل وخت پیل کړې وای. نو دغه یوه همکاري وکړئ. خانشید وایي په پښتنو کې هغه سړی دروند بلل کېدی، په پښتنو کې هغه سړی دروند بلل کېدی چې لور به یې په ډېر ولور ودوله. اوس هم یو شمېر داسې کسان شته چې هغه دغه کار ته خوشحاله کېږي. نو دی وایي ښه خبره دا ده چې د ولور دود له منځه ولاړ شي. د غونډې په دې برخه کې د کندهار د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د هنر او فرهنګ امیر ښاغلي عبدالشکور څپان ته بل ورکوو تر څو د مفهوم اکتشاف راوړي او د خاشید په اړه باندې زموږ سره خپل معلومات شریکوي چې خاشید څوک و، چیرې زیږېدلی و، څومره کار یې کړی و او څومره بندي شوی و. تشکر ورته کوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. د خان شهید
الصمد خان اڅکزي شپږ څلوېښتم تلین په غونډه کې ټولو ګډونوالو ته په ځانګړې توګه حاجي وزیر صاحب ته د کندهار پوهنتون مرستیال رشاد صاحب ته د دروند استاد رفیقي صاحب ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس صاحب ته د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس صاحب ته او ټولو درنو قومي مشرانو ځوانانو د ادب او هنر مینوالو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا چې د خان شهید ژوند کتابونه جوړوي که څوک په هغه باندې کومه لیکنه کوي یا د هغه په ژوند باندې کومه مقاله لیکي، دا چې موږ د دې شپږ تلین په مناسبت د ژوند یوه لنډه ژوندلیک چمتو کړی دی، غواړم چې هغه ستاسو سره شریک کړم. د مقالې عنوان دی خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ژوندلیک. خان شهید د یوه داسې کورنۍ سره تړون درلود چې د احمدشاه بابا د وخت څخه یې د وطن ساتنه کول. برخوردار خان د احمدشاه بابا په پوځ کې مهم جنرال و او د برخوردار خان زوی بوستان خان ترکستان فاتح کړی و. د بوستان خان زوی عنایت الله خان په دربار کې مهم منصب درلود. د عنایت الله خان زوی سلطان محمد او لمسی مولوي نور محمد خان د غازي ایوب خان په مشرۍ کښې د میوند په جګړه کښې د فرنګیانو په مقابل کښې د خپلواکۍ لپاره جنګېدلی وو. عبدالصمد خان اڅکزی د نور محمد خان اڅکزي زوی په 1900 میلادي کال د جولای پر 1 په ګلستان نومي سیمه کې زیږېدلی دی. نوموړی د خان شهید په نامه هم شهرت لري. خپلې لومړنۍ زده کړې تر 8م ټولګۍ پورې په منظمه توګه ترسره کړي، بیا یې نورې زده کړې په دودیزه توګه د سیمې له دیني عالمانو څخه وکړې. کله چې په 1919 میلادي کال کې په سیاست کې د ښکېلتیا له امله په 14 کاله بند محکوم سو، نو بیا یې په بندیخانه کې په غیر رسمي ډول د فاضل پښتو، فارسي، میټریک او اف آی په ازموینو کې ګډون وکړ او د بریالیتوب سندونه یې ترلاسه کړل. عبدالصمد خان اڅکزی په پښتو، دری، اردو او عربي ژبو ښه پوهېده او احاطه یې پرې درلوده. هغه خپل ټول عمر په زده کړه، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې تیر کړی او د سیاست په ډګر کې له هیواد سره د مینې په ګناه د مچ، حریفور او ملتان په زندانونو کې سختې شپې او ورځې تیرې کړي دي. د خان شهید سیاسي فعالیتونه کله چې په 1928 میلادي کال کې د فرنګیانو د شاه امان الله خان د مترقي حکومت په ضد د سقاو پر کابل یرغل وکړ او افغان ملت ورسره په کلکه مقاومت کاوه، نو د پښتونخوا وطن ولسونه هم د غازي امان الله خان د لښکرو سره د وطن د ساتنې لپاره یو ځای سول. خان شهید هم د خپلواک افغانستان د خپلواکۍ د ساتنې لپاره د شاه غازي امان الله خان په لښکر کې د ګډون چمتووالی په پټه ونیوی او خپل آس یې ځین کړ او ټوپک یې د ځان سره واخیست، خو بدبختانه فرهنګي سرکار هم خبر سو او خان شهید له ملګرو سره ونیوی او د جګړې تر ختمېدو وروسته په ضمانت خوشي پرېښوی. خان شهید په 1930 میلادي کال هند ته ولاړ او د لاهور د کانګرس په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د ښکېلاک ضد شعارونه او خبرې واورېدې. کله چې بیرته کور ته راستون سو، په حال او احوال کې بدلون راغلی و. دغه حال یې محمد ایوب خان اڅکزي او خپل ورور عبدالصمد خان ته بیان کړ چې دوی درو سرو د یو ملي سیاسي ټولنې په جوړېدو لاس پورې کړ. کله چې انګریزانو د دوی له فعالیت څخه خبر سول، د دوی دغه ګوند غیر قانوني وباله او 3 سره یې بندیان کړل. کله چې هغوی له بند آزاد سول، نو په 1930 میلادي کال کې په سویلي پښتونخوا کې د یو سیاسي مرکز په جوړولو لاس پورې کړ چې همدغه کال په ډسمبر کې د سیند او سویلي پښتونخوا په پوله په یعقوب آباد سیمه کې د انجمن وطن په نامه د خان عبدالصمد خان په مشرۍ د یو ولسي تحریک بنسټ کېښود. د دې ګوند بنیادي موخه د فرنګي استعمار د وطن څخه د ایستلو مبارزه، د پښتونخوا وطن د خپلواکۍ لپاره د ولسي فکري روزنه کول او د استعماري حکومت د شومو موخو په مقابل کې مخامل کول و.
استعمارچیانو بشپړه هڅې وکړې چې د خان شهید مخه ونیسي او د قوم شعوري کچه لوړېدو ته پرې نږدي، خو خان شهید په ډېره مېړانه استقامت خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. وروسته دغه انجمن دا چې یو انجمن جوړ کړي او دغه انجمن د هند کانګرس او خدای خدمتګارانو لخوا په رسمیت وپېژندل سو. نوموړي په 1946 میلادي کال کې په خپل شخصي لګښت یو چاپخونه هم رانیول او د 1938 میلادي کال په جنوري کې په پښتو او اردو ژبو د استقلال اخبار خپور کړ، چاپ او خپور کړ. دغه اخبار په 1915 میلادي کال کې د پاکستان د حکومت لخوا مصادره او ضبط سو او په خپل عبدالصمد خان زندان ته ولاړ. کله چې هغه له بنده خلاص سو نو بیا یې دوه نور ګوندونه هم جوړ کړل شوي، د ورور پښتون او بل یې د اسمان ګل په نامه یادېده. د نوموړي ګوند مشري په خپله د صمد خان پر غاړه وه او دویم مشري یې شهزاده عبدالکریم خان بلوڅ کوله. په 1919 میلادي کال کې چې د ملي خودرادیت صفیه څپانده وې، د پاکستان پوځي حکومت د هغو آرامولو او له منځه وړلو په خاطر بندیزونه لګولي وه او خان یې د مارشل لا له قوانینو څخه د سرغړونې په تور 14 کاله بندي کړ. هغه د خپلو سیاسي فعالیتونو او په سیاست کې د ښکېل پاتې کېدو په سبب د برطانوي هند د واکمن حکومت لخوا او بیا وروسته د پاکستاني حکومت لخوا په وار وار زنداني شوی، چې کله په کال د 1900 میلادي کښې 1 یونټ مات سو. 1 یونټ مات سو او زړه ایالتونه بحاله سول او د بریټش بلوچستان سهیلي پښتونخوا او کلات ریاست یې په یو ایالت ګډ کړ او د بلوچستان نوم یې ورکړی او د سهیلي پښتونخوا پښتانه د خپلې پېژندنې څخه محروم سول او په بلوچ ونومول سول. نیب د خپلې منشور څخه ښکاره سرغړونه وکړه او ایالتونو دا جوړښت یې ومانه. نو خان شهید خپله لار د نیب څخه بیله کړه او د پښتانه د کام د سیالۍ او پښتونخوا وطن د وحدت د مبارزې په یاد کښې نیشنل عوامي پارټي پښتونخوا په نامه یې ګوند جوړ کړ او کامي مبارزه یې پیل کړه. د خان شهید ادبي هلې ځلې عبدالصمد خان اڅکزي یوازې یو سیاسي او ټولنیز شخصیت نه و، هغه په هر اړخ هغه یو هر اړخیز وګړی و چې د رسنیو د چاپ تر څنګ په ادبي او علمي چارو کې هم بوخت پاتې شوی او ګڼ شمېر فرهنګي خدمتونه یې کړي دي. د پر دې سربیره چې په استقلال ورځپاڼه کې خپلې لیکنې خپرولې، د ګلستان مجلې او نورو ملي خپرونو سره یې هم همکاري کوله. د ده لیکنې په یوې سیمې پورې محدودې نه وې بلکې د افغانستان، بلوچستان او پېښور په مطبوعاتو کې وخت په وخت خپرېدلې. د خان شهید چاپ شوي اثار. د خان شهید د چاپ شوو اثارو څخه سمد اللغات د پښتو ژبې سیند چې په لسګونه زره لغاتونه پکښې راغلي دي. دا سیند په 1953 میلادي کال د پټ په جیل کې لیکل شوی دی. زما ژوند یې بل اثار دی. په دې اثار کې د خان صاحب ژوند پیښې په 290 مخونو کې راغلي دي. پښتو ژبه او لیکدود یې بل اثار دی. دا یوه کوچنۍ رساله ده چې پر 1956 میلادي کال په کوټه کې چاپ شوې ده. ژباړې دي کوم چې خان شهید کوم کتابونه یا کوم اثار ژباړلي دي. ګلستان د شیخ سعیدي د ګلستان پښتو ژباړه ده. دا کتاب په 1950 کال کې د هریپور په زندان کې ژباړل شوی دی. ترجمان القرآن دا د مولانا ابوالکلام آزاد د ترجمان القرآن پښتو ژباړه ده چې په 1940 میلادي کال کې د ملک په زندان کې ژباړل شوې ده. کیمیای سعادت د امام غزالی د کیمیای سعادت پښتو ژباړه ده. سیرت النبوي د شبلی نعمانی د سیرت النبوي د لومړي ټوک پښتو ژباړه ده. د ازادۍ فای د ازادۍ کاف دا هم هغه پښتو ژباړې دي. هغه کتاب اثار دي چې د پښتو ته ژباړلي دي. د خان شهید مړینه. خان شهید د وخت جابر ته د سرکښتۍ څخه انکار کاوه. یو زورور نه د نوموړي ضمیر په دولت رانیوي او نه یې دی په قید او بند وبېروي. د خان شهید د پښتانه قام د یووالي غږ د منځه وړلو او تر ګڼ شمېر فرهنګي او ټولنیزو خدمتونو وروسته په 2 د ډسمبر کال 1983 میلادي کال کښې د کوټې په ښار کې د خپل کور په مېلمستون کې د لاسي بم په برید کې شهید شو.
نوموړی د کال 1988 کښې د بند څخه د آزاد کېدو وروسته د مرګ تر کال یعنې 1993 پورې 4 کلونه پرله پسې د زندان څخه د باندې ژوند وکړي. د سیاسي مبارزې پیل کولو وروسته خان شهید ټول ژوند په ټوټو تېر کړی او د ژوند هره درېیمه ورځ په زندان کې تېره کړې ده. قال انا لله و انا الیه راجعون. ستاسو ټولو د توجه څخه مننه. له ښاغلي صفان صاحب څخه ډېره ډېره مننه. دغه ملګري چې د سوي شي وړی باندې ووایي چې دغه غونډې نظم خرابېږي ډېره دا همکاري وکړي. خان شهید وایي هر وخت چې پښتنو د قلم او سیاست مبارزه زده کړه نو د بریالیتوب پړاو ته نږدې سوي. دا چې د مقالو نوبت دی او ما به لږ څه لیکلي استاد ستا په اجازه او دلته یادونه وسوه چې خان شهید څو کتابونه لیکلي دي. د دې یو کتاب زما ژوند او ژوندون لومړی ټوک دی. په دې باندې ما څو کرښې لیکلي دي که څه اجازه یې ورته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ژوند او ژوندون د خان صمد خان څخه 300 مخه لیکل شوی کتاب دی. دغه لومړی ټوک د نورو کتابونو پرتله په لږ لویه کچه په کوټه کې د الابد کمپیوټر ګرافیکس لخوا 15 کاله تر مخه په 1983 لمریز کال چاپ او د پښتونخوا ادبي څانګې لخوا پر سپین کاغذ خپور شوی دی، خو تیراژ یې معلوم نه دی چې څو جلده چاپ شوی دی. د کتاب چاپچارې پروفیسر عبدالغني غنو سرته رسولي او د یو ټوک بیه یې 400 پاکستاني کالدارې ته ټاکلې ده. کتاب کلک پوښ لري چې په اول مخ یې د خان صمد خان څخه د سپینږیروالي عکس رسامي او لاندې یې په تور خط دا جمله لیکلې ده: بابای پښتون خان شهید او صمد خان اڅکزی. خان بابا کتاب خپلې مېرمنې ته هدا کړی. کتاب تر 40 مخ پورې په لاس لیکل شوی او وروسته بیا کمپوز شوی دی، خو یادونه نه ده شوې چې دغه په لاس لیکل شوی لیک د چا دی. د خان شهید دغه کتاب چې ما د یو څو کرښې پرې لیکلي دي له 4 پاڼې څخه وروسته یې تر 21 ورقې پورې غچې شوي دي او دلته ما ونه لوستلی شوې. دا چې ولې زه هم نه یم خبر. خان صمد خان دغه کتاب په خپله ځانګړې املا یا لیکدود لیکلی دی. د کتاب له 21 مخ څخه بیا تر 40 مخ پورې خان شهید د خپلې جوړ کړي پښتو لیکدود په اړه ډېر وضاحت او مثالونه وړاندې کړي دي. د لیکدود تر وضاحت وروسته د کتاب فهرست لوستونکو ته په مخه ورځي چې په یاد شوي لیکلار کې 250 لیکونه وړاندې شوي دي. چې یو څو به زه ووایم دا چې نور ډېر دي هغه به تېرېږم. زوکړه، کورنۍ، وړوکوالی، د پلار مرګ، د پښتو لوست، ښوونځی، ناجوړي، ازموینه، کامل یووالي، د افغانستان د ازادۍ جنګ، ټوخک، کاختي، اوبه، د ښوونځي استادان، زموږ ښوونځي، ګټې اخیستنې، ښکار او داسې نور. زما ژوند او ژوندون کتاب خان بابا په 1950 کال د جولای میاشتې په 2 د ملتان په ډسټرکټ زندان کې شروع کړی او داسې معلومیږي چې لیکلو ته یې پوره وخت درلود، ځکه د اکثرو موضوع په اړه یې نسبتا اوږدې لیکنې کړي دي. د موضوعاتو د کروالي او په زړه پورېوالي په موخه یې ژوندي مثالونه، د ستورو لیدلی حال، د مشرانو، همزولو او ځوانانو نقلي کولونه لکه کیسه بیان کړي دي. په ځینو ځایونو کې یې د موضوع ژوروالي او پس منظر ته د ورګرځېدو لپاره د افغانستان د معاصر تاریخ پاڼې هم په دقت مطالعه کړي دي. د بیلګې په ډول د وزیر اکبر خان، شاه شجاع، ایوب خان او ځینو نورو مشهورو تاریخي کسانو په اړه چې دوی کوم معلومات وړاندې کړي دي هغه د تاریخ له ژورې مطالعې څخه ما سیوا امکان نه لري. خان شهید په دې کتاب کې له خپلې کورنۍ او کوچنیوالي څخه نیولې تر بلوغ، واده، مسافرۍ، سوداګرۍ او سیاسي ژوند تر څنګ د خپل کلي د ګلستان، عنایت الله کاریز او ځینو شاوخوا پښتنو په اړه د هغه وخت حالات په داسې جرأت لیکلي دي چې ډېر لیکوالان یې اوس هم د لیکلو توان نه لري. د مثال په ډول د مور او مېرمنې نوم یادول هغه څه دي چې له نیم پېړۍ وروسته یې هم اکثریت لیکوالان د لیکلو ځان پیچي. همدارنګه خان شهید په زما ژوند او ژوندون کې د پښتنو ځینو ټولنیزو نیمګړتیاوو ته هم په مېړانه ګوتې نیولې چې په پښتني ټولنه کې پر دغسې حساسو موضوعګانو سپینې خبرې لیکل د هر بېرندوکي او تش په نامه لیکوال کار نه دی. د خان صمد خان اڅکزي په دغه کتاب کې بله مهمه خبره دا ده چې خان شهید ته اکثره داسې سوچه پښتو لغتونه خوندي کړي چې ما بل ځای نه دي لیدلي، چې دا د کتاب ښېګڼه ده. ما د دغه کتاب د لوستلو پر مهال یو شمېر لغتونه له ځان سره یاداشت کړم او که داسې نور لغتونه هم خان بابا د کتاب په متن کې کارولي وي چې شاید زما ورته پام شوی نه وي، یعنې د کتاب د مطالعې پر مهال یاداشت کړي نه وي او راڅخه هېر شوي وي. یو څو لغتونه به ورته ووایم. لغړ د خاص او ځانګړي پر ځای کاروي.
د قرآن کریم دپاره سپین کتاب د خدای کتاب یا سپین پاړ کې کاروي. د منطقو د علم دپاره اټکل، د شعرونو دپاره پوهیتي، شاعران ته پوهیتیان او تفسیر په توسیر لیکي. معجزې او کرامات په ناپېښه کارونو باندې، اسناد لاسنیوی ورته وایي. بالکی خدمتگار بودی، غوزی غیر، کوتار قصاب، بهاگور غرمی جواهرات، درمانتون کلینیک یا روغتون، میانزگری محکمه ته وایي. نالشت عریضه یا دعوه، شکومیان جاسوسان، واک والان سیاسي مشران. په پاکستان کې ولسوالي ته ضلع وایي. د پلو لیکل یا خوا، املا دپاره ټکي کاروي، د لیسې دپاره اوچت ښوونځی، د سرمعلم یا مدیر دپاره ستر استاد، د رئیس دپاره سترواک وال، کامیاب ته ختلی وایي، د ریلګاډۍ تمځای ته ټیسن وایي، دولت ته سرکار وایي. رشوت ته موږ ځینې ځای بډې هم ورته وایي، بډې هم دي، موږ معنی ورغلي. مطالعې ته لوستو تاثیر یا اغېز ته برید وایي چې اوس موږ د حملې په ځای کاروو. درماني طبیب ته وایي، زاوال ظلم ته وایي. د څلو خاورې چې موږ په کندهار کې خورده بولو. بادوبی اقلیم آب و هوا، دولتي مالیې ته غم وایي، ضمانت ته لاسګرۍ وایي. لاسلیک اوس موږ امضا بولو، د تصدیق په نامه راوړی دي. شړونی یا پناه اخیستونکی چې پناهګزین چې ورته وایي، څوک چې مالي کېږي. اتل پتل د انقلاب لپاره کاروي. څلی د قبر دپاره، نیوکه د قبضې دپاره، ولس واک د جمهوریت دپاره، حس کار د قصدن دپاره. تقسیم ته موږ ویش وایو، دوی ویشن لیکلی دي. شلاوړ په نوړ باندې د حق العضویت یا بسپین دپاره یې کارولی دي. چړچوبی د غسلخانې دپاره کاروي. او داسې نور لغاتونه چې ما یاداښت کړي دي، که دا مجله کې د مقاله چاپو بیا هلته څوک وګوري چې وخت کم دی. صحیح. جاسوس ته شکومیان ولکه فکر کوم، شکومیان جاسوسان شکومیان جاسوسان. او لکه تر مخه چې مو یادونه وکړه، کتاب د خان شهید لخوا په اختراع کړي املا لیکل سوی دی. په دې لیکدود کې د نورو ځانګړتیاو تر څنګ دلته یو مخ له عربي حروفو مخ اړول سوی دی. ان خپل نوم یې لا په اودل صمد لیکلی، د صاد پر ځای په سین لیکلی دی. او د افغانستان مشهور نوم یې په اوغانستان لیکلی دی. په دې لیکدود کې د اوږدو او لنډو وو او یګانو لپاره یې په هغوی پورې بېلابېلې نقشې نښلولې دي چې پښتو لیکدود یې نور هم سخت کړی دی. د بېلګې په ډول د زورکي لپاره د تورې پر سر د پښتو اووه رقم عدد لیکي. د زوار زیر او پیش پر ځای الف یې وو لیکي، لکه ګلستان، ملتان، تلتک داسې لیکلی دی، یې ورکړی دی. یا هم په اوسنۍ املا کې راغلي مرکبې کلمې جلا لیکي، لکه ولس، واکي. او همدارنګه ډېرې خبرې په دې لیکدود کې شته چې په دې اړه جلا مقالې یا هم رسالې لیکلو ته اړتیا ده. مګر بیا هم په کتاب کې د املا په اړه له دې دومره زیات وضاحت سره د لیکدود د اسانۍ پر ځای ډېرې پیچلتیاوې لري. او ما خو د کتاب د لوستلو پر مهال داسې احساس کاوه لکه د بل چا د سترګو پر لمبر جوړ شوی لیک چې مې په سترګو وي، نو ځکه مې یوه جمله دوه یا درې واره له سره لوستله. خو بیا مې هم په ځینو جملو حیران وم چې څنګه یې تلفظ کوم. یو بله خبره هم د یادونې وړ ده چې که چیرې په کتاب کې د بیان کړو پیښو سره په ځینو ځای کې نیټه هم لیکل سوی وای، نو به د کتاب کاروالی نور هم ټینګ سوی وای. لکن اوس په دا کتاب کې اکثر راغلي واقعیات او تاریخي جریانونه لکه عادي روایتونه بې له دقیقې نیټې بیان سوي دي. د مثال په ډول د غازي امان الله خان د یورپ دوره یا سفر هېڅ تاریخ نه لري. د غازي امان الله خان جنګ او زما لومړی بند په دې اړه دغه نشته، تاریخي نیټه نه ورسره لیکلې. د افغانستان د ازادۍ جنګ، د غازي محمد نادرخان جنګ چې د هره پیښه خپل تاریخ، ځای او نورو تاریخي مشخصاتو بیانولو ته کلکه اړتیا لري.
همدارنګه دوی او شاوخوا سیمو کې د اوبه او ټوغک او د وژونکو ناروغۍ د خپرېدو تر څنګ کاختي او وچکالۍ کلونه چې د خان شید په وینا په سلهاو خلک یې تاواني ووژل، لکن د دقیق تاریخ نه دی بیان شوی چې د کروالي ګراف یې راکښته کوي. د تاسو ټولو څخه ډېره مننه. او اوس هم د کندهار پوهنتون استاد ښاغلي للموال څخه بلور کړو تر څو د میکروفون مخ تشریف راوړي او د نورو غونډې په اړه باندې خپل څه چې دی موږ سره شریک. ښاغلي للموال صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. خان شهید باندې خو هغه ورور هم د پېژندنه باندې خبرې وکړې. زما موضوع به یو څه متفاوته وي چې ما ته رشاد صاحب یو څو ورځې مخکې ټلیفون وکړ چې دغسې موضوع ده د خان شهید په باره کې. نو خدای شته دی ما د خان شهید په اړه باندې څه کومه چې لازم او هغسې معلومات راته نه وو، نو هغه زه مجبور شوم یو څه مې ولوستل، خو ما بیا دا موضوع په دې شکل راخیستې ده چې ستاسو حوصله هم غواړم او پاملرنه هم چې زمونږ غوندې ولس، زمونږ غوندې پښتنو ته دوه مشران چې یو باچا خان دی یو صمد خان دی یا خان شهید دی، چې موږ د دوی څه کړي دي او موږ څه کوو چې په پروګرام کې ناست یو یو څوک د چا په اړه باندې خبرې کوي. یعنې زه د پوهنتون استاد یم، لومړی ځل دی چې د خان شهید په تلین کې ګډون کوم. نو دلته زموږ د خبرو نه دا د پیپسیانو اوازونه ډېر دي، نو دغه بیا داسې ولس ته د دوه مشرانو په باب باندې هغه ما تشریح کړي دي. هره ټولنه په تاریخي لحاظ لومړنیو وختونو کې له ډېرو کړاوونو او ربړو سره مخ وي، خو پخوا کې د هغو ربړو څخه د خلاصون په موخه یو شخص یا ډله پیدا کیږي چې د یادې ټولنې د ستونزو او ربړو څخه د وتو لپاره ناجي شي. داسې سحري چې مبارزه یې نه زور زیاتې او بېتاوه پاڅونونو سره کړي وي په نړیواله کچه د ګوتو په شمېر دي، لکه لوتر کینګ، نیلسن منډیلا، مهاتما ګاندي، باچا خان رحمت الله علیه او خان صمد خان یا خان شهید. خو دا چې د هرې ټولنې او قام د خلکو مزاج او روان سره په بعضو مسایلو کې نسبي خو په بعضو مسایلو او خویونو کې مطلق توپیر لري باید له پامه ونه غورځوو. د سویلي یا جنوبي افریقا خلک نرم مزاجه وو، که غلامانو خو طبیعت نرم مزاجه وو. امریکا خلکو تور پوستو د سپین پوستو نه ازادي غوښتل، خپل حقوق یې غوښتل، خدای نه غوښتل چې سپین پوستي دې مو وژني یا د پیزان وژني. موږ واحد قوم یو چې کله نه غلامي منو، نه د چا زور منو، نه د چا د اسارت لاندې ژوند کوو، خو یو بل خاص ځانګړتیا موږ کې دا ده چې هم ځان وژنو هم بل وژنو. په داسې یو قوم کې چې باچا خان پیدا کیږي او بیا د هغه پیرو خان شهید پیدا کیږي، دا ډېره عجبه خبره ده. دا واقعا هم دغه څه چې د رهبر تعریف دی چې انقلاب رهبران زیږوي او دا سیاسي ګوندونه چې دي دا مقطعي سیاسي مشران زیږوي. دغه د خان شهید په اړه باندې او د باچا خان په اړه باندې دغه انقلاب کې دغه خبره موږ تاسو هغه رښتیني شکل ته پکې رسېږو. د شلمې پېړۍ په پای کې د افغان ملت له سترې بدنۍ څخه یوه ټوټه پرنګي جلا کړه. بیا یې دغه جلا شوې ټوټه په شمالي پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا باندې وویشله. بیا یې دغه شمالي او جنوبي پښتونخواګانې بېرته په ایجنسیو وویشلې. په داسې یو سیستماتیک ویش کې د دوه نفرو دوه پښتنو مشرانو را پیدا کېدل چې بېرته هغه ویشل شوي څو ورته ویشل شوي ټوټې سره بیا پیوند کړي او د دغه ویشل شوو ټوټو عمومي پیوند بېرته د افغانستان سره وکړي. دغه دوه مشرانو کړی دی چې یو خان شهید دی یو باچا خان دی. دا ډېر ستونزمن کار و. د داسې ولس مشري څوک کوي، د داسې ولس مهار یو څوک په لاس کې نیسي چې مهاروي، دا ډېر ستونزمن کار دی. دا واقعي شکل باندې د هغه خلکو کار دی لکه خان شهید او باچا خان. نو په ده باندې خان شهید د خپل عمر تقریبا نیمایي په زندان کې تېره کړې ده، خو باچا خان د پښتون ولس او خان شهید دواړه درته وایم چې باچا خان مطلق نیمایي د خان شهید د عمر په زندان کې تېره کړې ده. موږ د پښتنو دپاره که په موږ پښتنو باندې کړاو راشي، ستونزې راته راشي، ډېر عجب فریادونه په اوس وخت کې دغه کوو. که سهولت نه هغه ځای ته نه ځو، په خاص ډول بعض دغسې مجالسو ته که راشو بیا ډېر بېتفاوته ناست یو، په ډېر بېتفاوتۍ سره هغه موضوع کې ګډون کوو. دغه دوه مشرانو دا څه کتابونه چې لیکلي دا ټول په زندان کې لیکلي دي. که موږ واقعي شکل باندې دغسې مجالسو کې راټولېږو دا باید زده کړو، هغه باید د هغوی پیروي باید وکړو، دغه یو تعقیب یې کړو. صرف په دې باندې نشي چې مجلس ته راشو مجلس نه بېرته ووځه.
چې دلته څه وویل شو څه ونه ویل شو. نو مکمله وي ځکه 2 بجې مونږ راغلو فکس 2 بجې تاسو راغوښتي 2 بجې راغلي نو چې راغلو چې دا خبره ټوله ده. خان شهید یو عجبه بله دغه خان شهید او د بادشاه خان په اړه باندې چې موږ ګورو، خان شهید چې کله په 1900 کې پیدا شو او د خپل ګوند جوړ کړ د انجمن وطن په نامه باندې، نو د په لومړي سر کې ډېر ځل لومړني مشران دي د پښتنو چې د بادشاه خان نه ملاتړ وکړ، یعنې د هغه د نظم ذاتي عدم تشدد فلسفه د هم تعقیب کړله، د هغه ملاتړ یې وکړ، د هغه پیرو شو. کله چې دا ګوند جوړ کړ ګاندیجي او بادشاه خان دواړو په ډېر چککۍ سره د ګوند په رسمیت وپېژانده. خان شهید یو بله ځانګړتیا دا وه چې د په هغه لږ وخت کې دلته هغه په خپله پېژندنه کې مو ویلې چې عبدالکریم خان بلوڅ په نامه باندې شخص دی هم یو ګوند جوړ کړ. دا په دې باندې پوهېده د سیاسي بصیرت د دې ځای نه معلومیږي چې امې د باچا خان ملاتړ وکړ، پیروي وکړله چې د ګاندیجي او د باچا خان ملاتړ یې ترلاسه کړ، هم یې بېرته عبدالکریم خان دپاره ګوند جوړ کړ د بلوڅو. بلوڅ هم زموږ د پښتنو په څېر باندې ځپل شوي او جلا شوي خلک دي د دې بدنې نه. دغسې مفکوره نن نه یوه پیړۍ مخکې یا کم پیړۍ مخکې په خلکو کې په کمو خلکو کې وه چې هغه نو ځکه په هغه خلکو کې چې یو پکې صمد خان دی ځکه یې موږ تاسو نن په 40م تلین کې سره راټول شوي. په ادبي برخه کې د ډېر کتابونه لیکلي دي. د ده په اړه باندې یو بله چې ډېره جالبه وه موږ ته د سیاسي د خپله د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د محصل وایي که استاد وایي خو ډېر ادنا غړي په حیث باندې موږ دا خبره کوو چې رسنۍ یا میډیا څلورمه قوه د دولت ده. د پیړۍ مخکې دا سنجولې وه، دا په دې اهمیت باندې دا پوه و، ځکه خو د په هغه وخت سره استقلال په نامه باندې نامه ته تاسو وګورئ، یعنې موږ محکوم شوي خلک یو، جلا شوي خلک یو، یا د افغانستان د خپل غټې بدنې نه را جلا شوي خلک یو. د خپلې ورځپاڼې نوم استقلال یا خپلواکي ټاکلی و. په همدې ډول دغه ګوند دی چې نوم ورکړی د ورور پښتون په نامه باندې. نو دا د هغه د سیاسي بصیرت په اړه باندې که موږ ووایو چې د ده هغه سیاسي لیدلوری نن 100 کاله مخکې اوس 100 کاله وروسته نشته دی. ډېر ساده لباس د سړي اغوسته، باچا خان ډېر ساده لباس اغوسته، ځکه موږ چاته بابا وایو چاته خان شهید وایو. په دې نه ده لکه دا اوسني مشران چې په یو محفل کې 3 ورته کالي بدلوي، په دې باندې نه رهبري کېږي نه مشري کېږي. مشران هغه وو چې موږ ورته بابا وایو، خان شهید ورته وایو، راټولېږو کې چې په ډېره سادګۍ سره د خپل ولس اړتیا ته په کتو سره دوی سره یو ځای ژوند کاوه. ځکه ورته موږ تاسو دلته راټول شوي په درنښت ورته قایل یو. دلته په دیني برخه کې هم د خان شهید یوه ځانګړتیا دا ده چې بعضې خلک په باچا خان باندې، بعضې خلک په صمد خان باندې نیوکې کوي د دین پلوه، چې دا هغه خلک دي چې د ډیورند د کرښې اخواته ملایان، چې دغه خلک په مختلفو نومونو باندې یادېږي چې دا خدای نخواسته د انګریز جاسوسان دي، دا د هندوانو جاسوسان دي یا د افغانستان جاسوسان دي. د افغانستان خو جاسوسان دي ځکه افغانان دي، او د هند جاسوسان دي ځکه هغه هندوانو ته باچا خان ازادي ورکړې ده. دلته دغه باچا خان صمد خان یو ځای کې دغه یو کار یې کړی دی چې د لومړي ځل دپاره د فاتحه خواني د حجرې نه مسجد ته ویوړله، چې په دیني مسایلو کې دا ډېر اهمیت وړ خبره ده. بله خبره دا ده چې د ده هغه سیاسي بصیرت یا چې د ده په اروا باندې بعضې مسایل راولېدل. د ما ویل شو مخکې استاد سره خبرې کولې، خان شهید ملایانو سره ټوکې کولې، علماو سره. یو عالم ورته ویلي چې خانه ملایانو پورې ډېر لګېږه مه، که مړ شي بیا به څوک غسل به څوک درکوي. ده ورته ویلي یوه د خلاصون لاره شته چې هغه شهادت دی. د باندې یعنې د ده مرګ هم د شهادت دی، یعنې ملایانو سره د ده هغه په اروا چې ورېدلي چې زه به شهید کېږم. بلکې د ده د ژوند دغه د مړینې نیټې ته وګورو په 83 کال کې 1983 کال کې په 1 کې د پاکستان نه بنګلادیش جلا شوی دی. لکه د ده دا وژنه چې تصادفي نه دا یو قسم د سیستماتیکه وژنه ده. کېدلی شي چې په هغه وخت کې د دغې سیمې خلک دومره حد ته رسېدلي وو چې
او پاڅون شوی وي او د بیرته د یو ځای کېدو دپاره هغه حرکتونه کېدای شي ډېر په چټکۍ سره وي. دغه یو الهام هم د دغه نه موږ او تاسو اخیستلی شو. دلته یوه نیوکه چې په دوی باندې دا د پاکستان خلک یا هغه دیني علما ولې په دوی باندې دا نیوکه کوي چې تاسو جاسوسان یاستئ یا د اسلام په نامه د هېواد ولې مخالفین یاستئ. دا په هیڅ صورت سره مخالفین نه وو. باچا خان ویلي پاکستان په نامه د اسلامي هېواد جوړېدل د اسلامي هېواد جوړېدل نه دي، په حقیقت کې د مسلمان تجزیه کېدل دي. 1.6 میلیونه مسلمانان یوازې په هند کې پاتې شو چې پاکستان جوړ شو. بیا په یو اویا کې د پاکستان د بنګلادیش په نامه باندې بیا نور مسلمانان جلا شو. نو ده په دې ځای کې یو متل غوندې ویلی، یو قسم د خبره یې کړې ده، وایي دا لکه باچا خان وایي دا هغه کار دی لکه د اسلامي هېواد دپاره د جوړېدو چې شی چېرته رانه ګډوډ شو. ښه وایي دا لکه یو لیونی چې چاته ورشي دغه دپاره د معالجې دپاره چاته ور زموږ هم دغه زموږ هم سترګې ولاکې کار کې دا شی رانه ګډوډ کړي قوس کې نیولی و په ځکه چې ته مې دا پیدا کړ. په هر صورت خان شهید په یو ځای کې د پاکستان د مخالفت په برخه کې دا وایي زه ګناهګار نه یم، زه چې د پاکستان مخالفت کوم دا زما حق دی. زما ور نیکه په پانیپت کې د احمدشاه بابا سره ونډه اخیستې ده، زما نیکه په میوند جګړه کې ونډه اخیستې ده. زه مجبور مکلف یم، دا مې حق دی، دا مې مسؤلیت دی چې زه به د پښتون ولس سره د افغان ولس سره یو ځای یم. زه دا ګناه نه کوم، دا زما ګناه نه ده، دا زما ګناه نه ده، دا مې حق دی. که په دې ګناه باندې ما څوک زنداني کوي، زنداني مې لیکي. زما دا زندان، زما دا ربړې، زما دا مشکلات به د پښتون ولس دپاره د بیدارۍ او یو نوي روحیې ورکولو دپاره یو مقدمه وي او سریزه به وي. نو خدای دې وکړي چې زما خبرې په چا بد هم نه وي لګېدلي. په همدې هیله چې موږ او تاسو دغسې مجالس چې راټولېږي په خاص ډول دا ځوانان ډېر بې تفاوته کیننو، ډېر داسې په یو خاص مینه او علاقه سره راشو او یو څه زده کړو د دې ځان سره ویسو. دغه ټس پس او دغه بعضې مسایلو ته چې دی که څوک راته کي هم دي موږ ورته جمعې کړي راته ځان سره به د باندې ویسو، اول ته به یې سړی سکي سره. تشکر، مننه. هغه کې پاتې شو د کندهار پوهنتون د درانه استاد ښاغلي انور خان څخه ډېر ډېره مننه چې د خان شهید د سیاسي ژوند په بېلابېلو اړخونو یې په ښه وضاحت سره رڼا واچولو. څخه ډېره مننه. خو کور یې ودان چې وخت یې پام ونه کړي بیا هم کور ودان دی وختي راغلی وي، دی ملامت نه دی. اوس راځو دا چاته بل ورکړو چې هغه هم ښه مقاله لیکي، ښه شاعر دی او د کندهار پوهنتون استاد تېر شوی دی، د کندهار د رمنیملو استاد رئیس تېر شوی دی، ښاغلی حیات الله رفیقي صاحب چې زما غوندې په سلهاوو شاګردان یې روزلي دي. نو بل ورکړو د مخ تشریف راوړي خپل مقاله مخ تشریف ښاغلی استاد حیات الله رفیقي صاحب. و د مخه بیا ماته دوی ستاسې ټولو درنو حضارو دا که مشران دي او یا ځوانان دي او یا زما همزولي دي ټول ته درنښت وړاندې کوم. د مخه تر دې چې مقاله شروع کړم زه غواړم چې یو پیشنهاد وکړم. متاسفانه والي صاحب د والي صاحب مرستیال هغه ولاړی، خو د شکر د اقوام قبایل رئیس و او د ائتلاف فرهنګ رئیسان شته. د دغسې اشخاصو دپاره زه فکر کوم چې دا یو ساعت و 2 ساعته د ده یاداوري دا کفایت نه کوي. د دغسې خلکو دپاره باید سیمینارونه جوړ شي چې حد اقل 2 ورځې د دې هر اړخ هغه وڅېړل شي. ولې دا شخصیتونه یو بودي شخصیتونه نه دي. او ما هم چې دا مقاله جوړه کړه پر یوه بود باندې ما کار کړی چې هغه ما عنوان ورکړی شهید خان عبدالصمد خان اڅکزی د افغاني شعور او مقاومت ښکلی سمبول. ده ویلي ایشیا د خټو یو دانه ده، پښتانه د دې ژوند بله ډیوه ده، خواري د پښتنو خواره ایشیا ده، په شادي د پښتنو شاده ایشیا ده. د شهید عبدالصمد خان اڅکزي په اړوند څېړنوال صلاحي صاحب وایي
کله چې موږ د شهید خان عبدالصمد خان اڅکزي صاحب په اړوند د افغاني شعور مسله یا د هغه د ملتپالنې مفکوره ستایو، نو تر دې د مخه د افغاني ټولنې د ستر مفکر د پښتنو د ستر مشر او لارښود حضرت خوشحال بابا علیه رحمه افکار او اثار را یادېږي چې د ملتپالنې یا نیشنلیزم په ډېره روښانه او څرګنده ټکو کښې بیان شوی دی چې وایي: زه خوشحال خټک افغان یم، عطایي فصیح بیان یم، او یا د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک. د خوشحال بابا راوروسته غیب اللسان شاعر حضرت رحمان بابا علیه رحمه د پښتني ټولنې دوهم ستر شاعر چې افغاني شعور یې په آګاهانه ډول یعنې شعوري ډول ستایلی دی، لکه چې وایي چې کشور د افغانانو معطر د هر بیت مصرع زلفې د خوبان کړ. خو د وخت په تېرېدو سره د افغاني ټولنې پوهنه او شعور ډېر لوړې او ژورې لیدلي او طی کړي دي چې بالاخره د تورې او قلم د نامتو اتل د پښتنو د فکري لارښود خوشحال بابا او د صوفي عبدالرحمن بابا د افغاني پالنې او نیشنلیزم فکر په خپل ولس کې د خپلواکۍ احساس او پر ځان ویسا او باور پیاوړی کړی چې په راتلونکي کې نه یوازې د افغانستان د خپلواکۍ بلکې په دې ټولنه کې په سیمه کې په دې لویه سیمه کې داسې سترواکي یعنې امپراتوري رامنځته کړه چې تر 340 کالو پورې دوام وکړ. ځکه نو ویلی شو چې د پخوانیو ژور درک او د افغاني شعور د پالنې بنسټ د شهید خان عبدالصمد خان اڅکزي په وړاندې د افغان مشرانو لخوا ایښودل شوی دی او په روښانه ټکو کې بیان کړی هم دی. نو کله چې د تاریخ دغه کړکېچنه لړۍ تر خان پاچا خان او شهید عبدالصمد خان اڅکزي پورې راورسېده، نو د زمانې لومړنی څرخ پر بله خوا راوڅرخېد، یعنې هغو افغانانو چې 3 پېړۍ اضافه د هند پر لویه وچه واکمني کړې وه، نو د دې مورنۍ خاوره د استعمارچانو او انګریزي استعمار په تېره خنجر وغوڅه شوه. د ډیورنډ د تپل شوي مصنوعي کرښې څخه هاخوا سیمې یعنې سهیلي او شمالي افغانستان د ښکېلاک یعنې د انګریزانو په مستعمره کې پاتې شو، تر څو چې د افغان ولس په سرښندنه او د شاه امان الله غازي په سیاسي هوښیاري باندې د خپلواکۍ بیا لاسته راوړنه چې نیم افغانستان کې بله برخه خپلواکي نیم افغانستان ته راوړه او یوه برخه د افغانانو تر څه مودې پورې د انګریز او یا وروسته بیا د دوی د ځای نیونکو پنجابیانو تر ولکې لاندې پاتې شو، چې په دغه وخت کې د افغانانو په تاریخ کې د دوهم پړاو څرخ را پیدا کېږي. د زمانې دغه دوهم پړاو سهیلي او شمالي افغانستان کې 2 داسې اصلي کرکټرونه او هوډي مشران راوهڅېدل چې د ژوند تر پایه د استعمار ډېر ستر دښمنان او د خپلې خاورې مصلحین پاتې شول، چې دوی د افغاني شعور د ویښتیا او بیداري لپاره ډېر عمده او ستر اهمیت وړ اساسي کارونه وکړل او د خپل هیواد د ولس د بیداري لپاره ډېر انګېزې رامنځته کړې، تر څو چې د خپل هیواد د تېر برم او عظمت غږ د خپل مظلوم ولس تر غوږو پورې ورسوي، چې د مبارزې په دې روحیه یې وروسل او د خپل ولس په ټولو ستونزو یې ځانونه شریک ګڼل او هم یې د تاریخي ستونزو د حل لپاره فکرونه کول. که څه هم افغانستان د انګریزي ښکېلاک د جبر او فشار په پایله کې وچ شوی و، نو هغه بله برخه پښتونخوا کې په کومه ستونزه یا په درد یا ستونزه پیدا کېدل، بله عیسی هغه ستونزې تر غږ رسېدی او د هغه برعکس بله ستونزه هم د نورو ستونزو په حیث باندې د دې درد
چاره یې کوله. نو له همدې امله د ټول افغانستان خلک هغه لر دي او کبر دي د تاریخ د پرېکړې له مخې همیشه د یو وجود غړي بلل سوي دي. هیله ارمانونه تاریخ وینې او مینه په ګډه نه بېلېدونکي تاریخي پیوندونه لري او لا بې ولري. پاچا خان د خپل تفکر پرېکړې پر بنیاد د ولس د یووالي او د ټولنې د پرمختګ لپاره یو سازمان د انجمن اصلاح افاغنه په نامه را جوړ کړ. دا چې شهید خان عبدالصمد خان اڅکزي د همدې فکر چاپېریال محصول و او په همدې ټولنه کې راټوکېدلی و. ځکه نو د ده د ژوند د ځینو پېښو یادول دلته اړین بولم. باید څو بېلګې راوړم کوم چې د وخت د پخوانیو تاریخي شخصیتونو او مشرانو یاد کړي دي. د خپل هېواد د خلکو د خپلواکۍ افغاني فکر شعور پر لارې باندې مخ ته بیولي او په خپل ټینګ هوډ باندې پر دې لاره کې ټینګه مبارزه کړې ده. پر دې هوډ ولاړ شخصیتونه له جملې څخه یو هم شهید عبدالصمد خان اڅکزی و چې دغه منل سوي فکر او تعبیر ته یې دوام ورکړ څو د دې لارې څخه د خپل ژوند حقیقت ته ورسېږي چې دا یو داسې حقیقت دی چې د ده هیلې او ارمانونه د یو عظیم ملت او ارمانونه دي. نو ځکه موږ ویلی سو شهید خان لا ژوندی دی ولې چې د ده ارمانونه او هیلې اوس هم هڅېږي مړې نه دي او خپل هدف ته به رسېږي او د رسېدو په حالت کې به وي. د شهید خان عبدالصمد خان اڅکزي په اړوند پروفیسر عبدالغني خان غني چې د خدای بخښلي بابا پښتون متفرقات په کتاب کې داسې لیکي: خان شهید د باعمل سیاستدان په څنګ کې باعمله اسلام پوه هم خو په حقیقت کې د خان شهید افکار او اثار د افغاني ځاني پېژندنې او د ځاني پوهې له پلوه که وکتل سي ژر به حقیقت راته څرګند شي چې دا ستر سیاسي شخصیت د افغان ولس د مقاومت او د شعور پوهنې یو سمبول دی. په افغاني روحیه د پېژندانه ډېر ژور اغېزې رامنځته کړي دي او موږ د ده د ژوند په دغه برخه کې د افغاني شعور دا د وزن ورکې پورې ودان استاد ډېر ورته خیال کوي دا به خیر په ټول افغان چاپو په کندهار ضلع کې به چاپو تحصیلات لولئ. اوس د پروګرام په دې برخه کې د خان صمد خان شهید په اړه یو مستند ویډیو ده. دا ویډیو سره ګورو بیا به سره پاتې شئ. مجلې لرو د کتابونو لرو هم ازلي دروي شو هیله ده د پروګرام لپاره سره پاتې شئ او نورې په زړه پورې مقالې هم شته او د هغه څخه وروسته د لوی کندهار ادبي بهیر مشاعره هم لرو. هغه دې ویل اخیستې هغه ملګري دغه ګلپان وکړي هغه جمیله هغه ګلپان څومره شي سمسور چی دغه خمسة استكمل جريس خان عبدالصمد خان اڅکزي په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړي خو د ژوند څه کم 3 لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بڼه کې تېرې کړې او خپلې زیاتره زده کړې یې همالته ترسره کړې. په پاتې کې موږ د سیاسي علومو ښوونکي او پر خان شهید باندې د یو شمېر کتابونو لیکوال پروفیسر عبدالغني خان غنو وایي چې خان شهید په سویلي پښتونخوا کې لومړی کس و چې په سیاست کې پیل وکړي.
لومړی سړی دي چې راشد یې شروع کړی دي سیاست هغه دي ټوپکي یې کړی ده هغه که بلوڅ دي که پنجابی دي که هزاره دي که پښتون دي پښتني پښتونخوا کې د ټول په مخه دغه شروع کړي د سیاست رئیسونه دي بیا ډېر وروسته د شاګردان راغلي دي اوسره مختصي ته د دې څه څه راغلل د سیاست کې راغلي دوی باندې چې هغه د خپل هندوستان کې جوړ سره اوسي هغه کې باندې ونیوي بیا چې د غالبانه خان تاریخ شروع هغه کې د غالبانه خان په دې کې ورته ترکان د شرافت په اړه د سیاست کوي دا د خپل پښتو حق ته ورکړل دا پښتو د پښتو حق سره د پښتو سره د دې لپاره کار کوي او د سره کار کوي د سیاست ترڅنګ خان عبدالصمد خان اڅکزی د خپل دور یو تکړه ژورنالیست و او په 1945 کال کې په بلوچستان کې د استقلال په نامه اخبار پیل کړی. د دې سربیره نوموړي د پښتو ژبې د سوچه کولو او پښتو ته د یو شمېر کتابونو د ژباړلو دنده هم په ډېره مېړانه ترسره کړه. د اسلام د سپېڅلي کتاب قرآن مجید او نور یو شمېر کتابونه ژباړي نوموړي په زندان کې ورکړې. په دې اړه پروفیسر عبدالغني خان غنو یو ځل بیا انګریز یې وچوکاوه چې څه زندگی بھی بیداری سکولی قرآن کی شعبہ روان کی تعلیم نہ ہوگی زیادہ نہ ہوگا پر جن کی قرآن کی بیادی رانی انہیں مجرور کی یا میکسیکو کی یا مصر یا شیر یا پشتو قادم یا مشیق آزم پارسی مشیانی آغیر کی یا پشتو بیتر یا پراشر اشعار وکرد یا قرآن آزاد پراشر د شیخ النبی د شهید امانی هغه پښتو کې د امام غزالي کیمیا ساده کې پښتو کې د سعدي ګلستان چې هغه پښتو منظمه په شاعري کې راوړي هغه ګرام کار کوي د شاعرانو او دا کوم شاعري څه کوي په کیسې کې څه کوي څه کوي د ګلستان سره سعدي سره دا شاعري نور هغه پښتو کې په ډېر اسانه طریقه سره فشاهي العودي ويا أخوة الكشف يعني دولة يا ده الصورون أخذون فبشتوك كانت تشيني وقالت إنك الأداء كمالي بشتوك كمالي كل ده وصل شيء سجل بشتوك د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی پلار او نیکهګانو هم د خپلې خاورې لپاره مبارزه کړې وه او ملي روحیه یې په کورنۍ کې ژوندۍ وه. تر خپلې زوکړې وروسته د هغه وخت حالاتو نوموړي دې ته وهڅوئ چې په ملي مبارزه لاس پورې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د خان شهید ملګری عبدالرحیم اندوخیل وایي چې د خان شهید د ژوند مرام د خپلې خاورې ازادي او مساوات و. دوی یعنې پیدا شو هغه حالات چې په دغه دوران کې بیا چې موږ خاوره نیول شوې وه نو بیا یې هغه حالات چې متعصب او باقاعده د خپل سیاست روان په سیاست چې کوم د کاوه هغه کې د ده سماوتونو د ده لوی هدف و د خپلې خاورې ازادي خپلواکي او بیا په دې خاورې کې هم برابري مساوات دا د ده د ژوند واقعي شامل و. په 1947 میلادي کال کې د انګریز تر وتلو او هند او پاکستان ته د خپلواکۍ ورکولو وروسته هم خان شهید خپلې ملي مبارزې ته دوام ورکړي او له کور څخه یې لرې د پښتون احساس د راژوندي کولو لپاره هلې ځلې وکړې. نوموړي د پاکستان په بانک هم یو شمېر کلونه تېر کړل. د خان شهید کشر زوی ډاکټر حامد خان اڅکزی وایي چې کله دوی وزېږېدي نو پلار یې په بانک کې و او ډېر لږ وخت یې له خپل پلار سره تېر کړی دي. زموږ د دوه وخت تېر کړی دی. Zbudował mechanizm pracy, robić. Zbudował sam celownik do swojej nachlas. Normalne to jest. To się to musi człowiek wiedzieć. Bardzo całym marką tam strzela. A to było to na strzela, że pan ja sobie nie przykołał swoje stare sadaki. No tak. Celą prawie nie napisałem. Когда стали делать терпи, мы правильно учили кого нахрен по такому. Мы делали охлад, что-то было, что мы сами делали, только на самом деле возможно. Но здесь была американская земля, посмотрите, а это что пахает, не знаю, удивительно как помогло. خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی خپل ژوند د پښتنو د خپلواکۍ، یووالي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره ځانګړی کړی دی. په 1980 کال د ډسمبر پر 2مه نېټه د کوټې په سید جمال الدین افغاني واټ کې د شپې پر 4 بجې هغه وخت نامعلومو کسانو د دغه کور ته 2 بمونه وغورځول
کله چې دی بده و همدغه د ده د ژوند وروستی شپه سوه خو د سیاست صحافت او پښتو ژبې او ادب په ډګر کې چې نوموړي کوم کارونه ترسره کړي دي هغوی اوس هم د ده نوم ژوندی ساتلی دي مشال زموږ درناوی ساتي ستاسو ټول څخه له ټولو څخه ډېره مننه چې دې مهال زموږ سره مله پاتې شولاست یو فقط دوې مقالې راسته ښاغلی امام نبي سلطاني الغازي او موږ ته په دې اړه لنډه مقاله لري ښاغلی امام نبي سلطاني د کندهار مجلې مسؤل مدیر دی مهرباني سلطاني صاحب موږ چک ورته کوو یو د پروګرام په څه شی باندې کېږي دا د پروګرام په څه شی باندې مصرف پاتې شي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو برخوالو په اجازه ما د مقالې سرلیک دی د خان شهید او دیني ژباړې د نیکه مرغه خان شهید ډېرې دیني ژباړې کړي خو له بده مرغه چې دیني ژباړې تر دې مهاله د هیچا لاسو ته نه دي ورسېدلي ځینې کتابونه یې چاپ شوي دي خو هغه دیني ژباړې چې ده کړي دي د هغوی چاپ لا تر دې مهاله پاتې دي زه په دې هیله یم
د خان شهید د لارې لارویان دا کار کوي او چاپوي یو په دین پوه کس ته به یې سپاري تر څو هغې تزکیې وکړي او بیا له هغه وروسته د خلکو تر لاسو پورې ورورسوي. د مقالې سرلیک دی خان عبدالصمد خان شهید او دیني ژباړې. که څه هم پښتانه د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې د ادبي، فرهنګي، علمي، سیاسي، ټولنیزو او ښوونیزو ښېګڼو د لاسته راوړلو څخه د مختلفو پیښو او حوادثو له امله لرې پاتې شوي، خو بیا هم زموږ ژباړونکو، څېړونکو، پوهانو او سیاسینو د خپل استعداد او ریاضت په هڅو د ویاړنې، سرښندنې، مېړانې او اتلولۍ په مټ دا ثابته کړې چې دوی د افغانانو په پوهولو، سمولو او د هغو د حقوقو په دفاع کې ټینګ هوډ او اراده لري او په دې لاره کې د هر ډول ستونزو، کړاوو، ستړیاوو او ستومانیو زغملو ته اماده دي. د خپل کلم، ژبې، علم او پوهې په وسیله د دین او مذهب، د علم او پوهې، د کلتور او ادب، د سیاست او فرهنګ ډیوې روښانه او ځلانده ساتلي دي. که چیرې د پښتو تاریخ ته ځیر سو، له سیاسته بیا تر فرهنګه زموږ د نومیالیو لیکوالانو، ادیبانو، سیاستمدارانو او نورو فعاله ونډه پکښې کې ځلانده ده، نه هېرېدونکې او نه ورکېدونکې ده. دوی د خپلو نه ستړي کېدونکو او نه ورکېدونکو هلو ځلو په پایله کې ګټور دیني، علمي، ټولنیز او ښوونیز اثار د دې هېواد راتلونکو نسلونو ته د یوې علمي ملي پانګې په توګه پرې ایښي دي. یو له دغو نومیالیو څخه خان شهید عبدالصمد خان دی. 66 کلن عبدالصمد خان شهید د سهیلي پښتونخوا په پښتني غغول کې لوی شوی چې ژوند، کړه وړه، عادات، عقیده، مبارزه، فکر او لرلید یې د نړۍ په نړۍ او سیمه کې د پښتون ملت په افتخاراتو کې راځي. خان عبدالصمد خان د ځوانۍ د دورې څخه د خپل عمر تر پایه پورې د خپل قوم د ازادۍ او پرمختګ لپاره مبارزه کړې. په دې لاره کې د ژوند په مختلفو دورو کې د ازادۍ د ترلاسه کولو په خاطر د خپل 66 کلن ژوند څخه 20 کاله یوازې په زندانونو کې تېر کړي، خو له خپلو موخو څخه نه دی اوښتی. هغه لومړی پښتون مشر و چې په پښتنه سیمه کې فاتحه له کوره مسجد ته یووړه او د ټولنې په اصلاحي چارو کې انګریزي ضد روحیه پیاوړې کړه. خان شهید یوازې سیاسي او ټولنیز شخصیت نه و، بلکې هغه د رسنیو د چاپ ترڅنګ په ادبي او علمي چارو کې هم لوی لاس درلود. په دیني علومو، پښتو، فارسي او عربي ادبیاتو پوهېدی. ګڼ شمېر فرهنګي خدمتونه یې کړي. له دې سره سره چې د استقلال په ورځپاڼه کې خپل لیکنې خپرولې، د ګلستان له مجلې او نورو ملي خپرونو سره یې هم د همکاري کوله. د دې لیکنې په یوه سیمه پورې محدودې نه وې، بلکې ټولو سیمو ته د ده لیکنې رسېدلې. ارواښاد خان عبدالصمد خان که له یوې خوا د ښکېلاکګرو او یرغلګرو پر خلاف مبارزه له تورې پر خلاف توره لیتیکې را ایستلې وه، که یې د پښتنو د خپلواکۍ، ازادۍ، یووالي او ورورولۍ لپاره په یو اواز د خپل ولس د ارمانونو د دفاع سنګر تود ساتلی و، که یې د ځوانۍ په مستو شپو او ورځو کې د پښتون ولس د انساني، دیني، ټولنیزو، علمي او ښوونیزو حقوقو د دفاع په خاطر ملا تړلې وه. له بلې خوا یې پښتو ژبه هم نه وه هېره کړې ده. د پښتو نثر په ډګر کې هغه ادبي، فرهنګي، سیاسي، علمي او اخلاقي لیکنې او ژباړې کړي چې د پښتو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د یو لوی ادبي درس حیثیت لري. په هغه وخت کې چې د پښتنو دښمنانو په پښتني سیمو کې د دین په نامه خرافات خپرول، خان شهید اسلام ته د دعوت نور د اسلام رسول، هغوی ته د الهي احکامو روښانول او د دیني علومو زده کړه ورکول یې پر ځان لازمه کړې وه. په 1969 کال یې د فارسي ژبې څخه د سعیدي ګلستان له اردو څخه یې د مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن، د امام غزالي د کیمای سعادت او د شبلین یماني د سیرت النبي لومړی ټوک پښتو ژبې ته وژباړه. د اسلامي نړۍ د نموتو پوهانو او عالمانو د اثارو ژباړه د دین، مذهب، ژبې او فرهنګ د غنا لپاره اړینه او ضروري ګڼل چې په وسیله یې د ولس عقیده او مفکوره، کلتور او عنعنه، علم او پوهه ژوندۍ پاتېدلی سي او تر نورو ولسونو ورسېدلی سي. خان شهید د یو مخکښ دیني، مذهبي،
فرهنګي ملي او ټولنیز مبارز شخصیت په توګه خپل علمي او دیني ژباړې په ډېر زیار مېړانه تکلیف او هلو ځلو سره د دیني مذهبي او وطني خدمت او مسؤلیت او مینې له کبله د پښتو ژبې او ادب د بډایۍ لپاره پښتون قوم ته وړاندې کړي دي. پښتون قوم به هیڅکله د خدمتونه او هلې ځلې هېرې نه کړي. روح آرام او ګورې روښان. د کندهار مجاهد مسلم مدیر ښاغلي محمد اسماعیل صاحب څخه ډېره مننه. او اوس هم ښاغلي نجیب الله وتکي صاحب ته بل ورکوو تر څو د پروګرام تشریف راوړي او خپل لنډه مکالمه ورسره شریک کړي، ځکه چې د پروګرام وروستۍ شېبې دي. نور بیا پروګرام پای ته رسوو. وروسته جنرال صاحب بیا هم راځي خبرې سره شریکوي، امادګي دې ونیسي. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو تاسو ته سلام لېږم. سلام په هغو سترګو چې د انسانیت هر انسان ته انسان کاته کوي. ما خان شهید صاحب په سیاسي تناظر کې سرسري راخیستی دي. دا چې دی وایي ستاسو وخت 15 دقیقې دی، نو زه به مقاله د نیمه څخه شروع کړم. او زه یوه خبره کول غواړم. دا یو ضرب المثل دی، ضرب المثل دی، وایي چې لري دي لرایه، شړي دي شړه. نو که موږ یو چا ته وخت 2 بجې ورکوو، څه جنابان په 3 بجې باندې راځي، نو خو راسې موږ دا پروګرام ته مخه شروع کړو، څه پروا لري. او بیا چې دی راځي نو خو باید موږ سره تر اخره پورې کښېني. نو که نه کښېني موږ د چا څه پروا ساتل غواړو. موږ یوه لیکه په ډېر زحمت باندې لیکلې ده. لکه دی چې وخت نه لري، موږ هم وخت نه لرو، خو موږ داسې درنو مشرانو ته او د هغوی وصفتونه اورېدلو ته موږ کلونه هم تېروو. موږ د سر د پاسه سپینو وریښتان هم ورته سپینوو. نو دوی موږ ته نیم ساعت وخت نه لري. موږ داسې صوفیان څه کوو؟ نو بلکل زما ته په دې کې زه ډېر درد اخلم چې زما درون استاد دلته مقاله وایي، یو څوک خط ورته ږدي، نو بیا مې چېرته راغواړي، بیا چېرته ما ته د مقالې وایه. ضرورت نشته. زه په دې کې معافي نه غواړم د هېچ چا سره. زه دا خبره په نره کوم، په زغرده یې کوم. باري ربه د احسان دې پوره وړي. موږ ټوله پښتانه یو چې راکړي مشران دي داسې خلک، خپل سرونه یې په لاس کې وي اخیستي چې هوسا هم آباد او هم آزاد ولس اوسي. لویه خدایه دا توفیق په موږ کې کښېږده چې قدر په ژوند وکړو، او همدا چې پس له مرګه قدم پر هر قدم سو. اوس خو پېښه موږ ته داسې لویه خدایه چې ژوندي مو لوی سړي وي په یاد، او چې ژوندي مو لوی سړي وي په آباد او په راټول چې وایي چغې موږ لپاره ډېر سړي ورباندې خاندي، او دا وایي دا سړی کوچنی هلک دی، خو چې مړ سي مرګی راسي او خپل امانت یوسي، بیا نو ژاړي، بیا نو وایي چې بېشکه هاو مشر د دې کلي دا افت کړه له موږ لرې لویه خدایه چې په ژوند کې دا د قدر سړي ولمانځو په قدر. هوکې هلته چې مړونه وي، هلته کورونه وي، چې ووینې سړی تر لاندې واچوه کالی. په رښتیا چې دا سړي په دې ارزي چې د پښتانه قام هر پښتون ورته د خپل زړه کالی هوار کړي، د زړه دا کالی د ده د ناستې ځای کړي، خپل زړه په لاس کې ورکړي، سر تر جار کړي. دا سړی هغه انسان دی
چې په ګلستان کې د عنایت الله کاریز نومي کلي په کلي کې په 1908 جولای پر 9 پیدا شو. مور یې دلبره، پلار یې نور محمد خان، زوی د سلطان محمد خان، زوی د عنایت الله خان، زوی د بوستان خان، په قبیلوي لحاظ اڅکزی، په اڅکزو کې ګوجنزی، په ګوجنزو کې حمیدزی، په حمیدزو کې جلیزی او په جلیزو کې د برخوردار خان له تاریخي کاله څخه دی. پلار یې په 1919 کې وفات شو او خپلې مور یې روزنه او تربیه پر غاړه واخیسته. زما قامه پښتون قامه چې ویشتلی مو یو قوم په دومره پښو سي، چې ویشتلی مو یو قوم په دومره پښو سي، ټول په پښو پسې وې تللي او سرونه یې یوازې وي پرې ایښي په مذهب د هغه پللي چې پښو ورته پرې ایښي. نو به څنګه شو په تمه چې دا قام د امت جوړ سي، مګر دا چې رسول راسي معجزه موږ ته ښکاره کړي. خو رسول او معجزې ته خدای د پای چکی دی ایښی. خو د خدای له لوري پښتانه قام ته دا سالار لوی سو، ځوان سو، د غره په شان د هر پښتانه د شا تکیه سو. ها چې په یاد به یې ویاته هغه خط د ډیورن سو، ها په لاس د ډیورن چې د پښتون پر زړه ختلی له کوټلو وینو ډک به یې لوی زړه سو. ها چې لر او بر پښتانه یې وې په مخ کې دواړې سترګې، په آباد او په آزاد پښتانه یې دواړه لاسه پورته کړي. بیت یې کوو په دعاو پښتنو ته او بلوڅ خپل وجود ته د ځان وینه وبللې. په ستړیا د دې وستړي په خوښي خوشحالي کړه. چې د دوی فرصت بندي سو کراچي کې، چې د غره په شان د برطانوي وحشتناک او هولناک چپاو پر ضد د عبدالله بن رواحه په شان بیرغ په لاس ودرېد او د برطانیې د بلا په خوله کې ځان ورکړ. د بولان د جنتي درو له هرې درې یې د ازادۍ د شعار ازانګې تر اسمانه پورته کړې. دا هغه مبارز و چې د وجود جوړ لوښی یې د زغم، صبر او زړورتوب څخه د خدای په لاس جوړ شوی. د پښتون د کور څراغ او د بلو څراغ او د بلوڅو لاس او شو. چې په ټکنده ځواني کې په دې پوه شو چې د تورې پر ځای سیاست ته مخه ورسي. هو دا هغه خان شهید و چې د وجود د تربیت خمیر یې د شهید عبدالله خان اڅکزي د فکر د خمیرې نه خمیر اخیستی. هغه شهید عبدالله خان چې د شاه شجاع مکناټن ته ټول کابل دوزخ د بغاوت جوړ کړ. خان بابا هغه پښتون مبارز و چې په کردار او په گفتار، هم سیرت هم په صورت، هم په دود هم په دستور کې سر پر لکه پښتون پاته. چې قام د پښتانه ورته د ایمان په شان ایمان و، چې ازادي ورته د دین ټکی او هم اصل. چې بېدینو چې بندي کړ په ګناه د دغه اصل. چې 22 شپې او ورځې په بند کې نه هل په اوبو لوند کړ، نه یې څکه د ډوډۍ. تر نامه دي د ده جارو ډېر سرونه، بې له شکه پر دې مځکه هغه سر و. چې وایي سل دې ومره یو دې ممره. پښتانه ورته ډېر ګران ول. هغه خانو د خانانو چې حجره کې یې په نس وږي مړېدل او تږي وبېدل. بزګرانو پر راټول ول. چې ګران د پلار په شان مو ورته ګران و. هغه سیاسي چې د امان افغان اخبار د سیاسي لاس و برکت یې د وجود پر مځکه کرلی تخم اوبه او راشین سو. چې د عمر د 25م پسرلي په شاوخوا کې د انجمن وطن په نوم د ګوند تحریک پیل کړ. ایوب خان چې یې تربور و په بیعت یې ورته لاس په لاس کې ورکړ. هم یې ورور عبدالسلام د فکر مل سو. قرار چې بیا د هند د نیمې وچې سیاسي شخصیتونو لکه مهاتما ګاندي، پاچا خان،
جواهرلال نهرو، مولانا ابوالکلام آزاد د فکر له مکتبه فارغ او د خان شهید څخه د سیاست فکر سینوهه جوړ سو. خو هغه سیاسي سینوهه چې په لاس لګېدلی څراغ یې لا تر اوسه د ده د زوی او د ده د ملګرو په همت لګېدلی پاته، چې د زردشت د مذهب اور ځینې جوړ شوی، دا به سر پر سر بهیږي تر قیامته. هو که د حالاتو په تغییر د انجمن وطن نوم هم بدل سو، روز پښتون سو، بیا حالات په تبدیلي سوه. پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي یې نوم وځان ته کښېښود، د عزیز په نوم مطبعه یې تاسیس او د استقلال په نوم یې اخبار راویوست. دا کار په 1946 میلادي کې کړی. خان شهید علمي آثار او ژباړې په میراث پرېښي. هغه عالم و، رهبر و، مرشد و، ملنګ و، صوفي و، ژپو و، ادیب و، شاعر و. هر زړه ته د ده لار وه، په هر زړه کې د ده کور و. جلا سړی جلا یې لیکدود و. خو دې شهید د خپل عمر ډېر عمر په زندانونو کې تېر کړ، نه په کلي نه په بازار نه په زندان کې چوپ سو. خو څنګه چې پیدایښت خپله د مرګ زیری دی، نو خان شهید هم په 1973 کال د دسمبر د 2 ورځې د سهار په شنه خړه کې د بمونو بلا وخوړ، چې د پښتون د آباد دښمنانو د خان شهید و کور ته د ده د وژلو په نیت ورگزار کړ. د خدای د اجازې پرته ورنسا په زور واخیسته. روح دې شاد وي. د شهید موږ ته دغه سبق چې ده به ډېر تکراراوه پرېښود. زه پوخ یقین او باور لرم چې پښتونستان به هرومرو جوړېږي، خو ژر او یا وروسته. دا د پښتو متل دی چې وایي زه به هغه پسرلی څه کړم چې زما د څارویو د سر حق پکښې نه وي. ازادي د انسان فطري او طبیعي حق دی. د پښتونستان ولس هم خپله ازادي غواړي. خان شهید موږ ته د شعر په ژبه هم دا شان سبق راکړی چې وایي څپې د سمندر یو، ارام زموږ پناه ده، ژوندون زموږ په دې کې چې ارام نه سو هېڅکله. هو خان شهید دا راز زده کړه، که سیاست ونه کړي سیاست به درباني کېږي. فشار ته تسلیمېدل نور هم فشار زیاتوي. بېله شکه کائناتو ته په کتو یې دا خبره کړې ده، په حرکت کې برکت دی، کائنات ټول په حرکت دي او اوبه هم پر سینه څکېږي. د ژوند د خیرات پټې هر ځای ویشي. سید مځکې تناب لنډ په حرکت کې، انرژي او قوت پروت په حرکت کې. بېله شکه حرکت د کائناتو که معطل سي، په هغه ګړي به ګورې دې دنیا ته د پای ټکی. که اوبو حرکت پرېښود هم ګنده سي، هم تروي سي، هم ترخې. نه مینځل نه چیښل ځینې کېږي. که سړی بې حرکته لاس تر زنه چارزانو سي، نو یو بد یې برنجي سي. بې حاصله بې کماله. ډېر خبره ما د وتکي صاحب څخه ډېره مننه واقعا ډېر په زړه پورې مقاله یې د موږ سره شریکه کورې ودان. د لاس مشرانو کمی دي نه یې، خو څوک ځینې وخت سیاسي لاسونه تړلي د دولتي غونډې هغسې دي، باید هغسې وشي. نور غونډه پاتې رسېږي. بیخي د خپل دا سمې درسل جنرال ته د نوبت وکړم غونډه پای ته ورسوو. څنګه دې خوښه ده؟ ما ویله هغه ځوانان چې راغلي دي د بولدکه څخه دي، ځوانان دوی مقالې لري، اکثریت د ماښام مازدیګر وزونه کړي دي. ما فرق نشته که دو سره لرو فاول دي. بس هغه وایي دوی مقالې دي وایي په نن څلوېښت ملګري بیا کړو راسه مقاله ووایي. ځوانان دي خو دغه اوس سبا لپاره ځوانان راغلي دي. ځوانان د متحد مشرانو کې چې باید وکړي شو د کړي دوی بجې لیکلي وي دوی د نورو ګټه د شام ته باید پاتې ده نشي ډول فندي صاحب ښه راځه خپل مقاله دې ووایه. پکې چوکۍ ته وایي راځه خبره ده شي
د خپلواک لایزال او ستر څښتن په سپېڅلې نامه د خان شهید د شپږ تلین په لمانځغونډه کې راغونډو شوو برخوالو سلامونه او درنښت مو ومنئ. د وخت د کمښت له امله مستقیم مقالې ته راځم. که څه هم زما علمیت د دې تقاضا نه کوي چې تاسو په وړاندې ودرېږم، خو تاسو به زموږ درنښت منئ. شهید عبدالصمد خان بابا د 46 تلین په پار پوره 46 کاله وړاندې د پښتون قوم له منځ څخه د وخت سرکشي سلی یو داسې ګل خزان کړ چې پښتون تاریخ به هیڅکله دا پیښه جبران او پښتون قوم به دا تشه ډاکه نه کړي. د پښتون پر خړه خاوره د کائناتو ستر بنځونکي علیشان ذات د لورین روان سیند د څپو پر اوږو د یوې لوړبها ملغلرې شتون ولوروئ. د تخلیق پر مینه یې یو ځل بیا د یوې معصومې څېرې لپاره د مهربانۍ په لاسونو زانګو وزنګول. د 1909 زېږدیز کال په لړ کې ستر مبارز اتل او پر پښتون قوم د لیونۍ مینې څښتن خدای بښلي شهید عبدالصمد خان بابا د سویلي پښتونخوا د ګلستان په لرغونې او پاکه سیمه کې د تخلیق پر لمن د یو ګرانبیه غمې په څېر راڅرګند شو. ارواښاد بابا د مرحوم نور محمد زوی او د ژبور او روناندې سیاسي مبارز محمود خان اڅکزي پلار په قوم پښتون او اڅکزي قبیلې ته منسوبېږي. خان شهید د یو خدایي چوپړیال په توګه د ژوند زیاته برخه د خپل وروسته پاتې او مېړني قوم د راویښتیا او حق ژغورنې په موخه وقف کړې وه. له وړوکوالي څخه د پښتون قوم د پرمختګ او هوساینې خوبونه په پټو او روڼو سترګو لیدل او د یو خپلواک پښتونستان په ودانولو او جوړولو یې تعبیرول. د خپل ژوندي احساس په لرلو یې د ټولنې ناخوالي او وروستوالی تر بل هر چا ښه در کړی و. نو ځکه یې د آرام او سکون له خوبه سره هېڅکله هم شپه تر سهاره ملتیا ونه کړه. هغه د الفت صاحب خبره یو پټ غلی احساس دی چې آرام یې نه پرېږدي، په اور مې کړی لکه چې خام یې نه پرېږدي. دا چې بابا هم د یو پټ او غلي احساس مل و، نو هېڅکله یې آرام ته پرې نه ښود. تل یې د پښتون او پښتونستان د مینې په اور سوځوئ. د پاک لید خاوند په 1929 زېږدیز کال تر 8 ټولګي پورې زده کړې پر رسمي او منظم ډول ترسره کړي. بیا یې د زده کړې کچه د چاپېریال په کتنه له دیني او مخورو پوهانو سره په ناسته پاسته کې لوړه کړه. له نوموړي سره د ژوند یوه لویه شتمني ملا عبدالسلام بابا تر څنګ و چې نوموړي ته یې د کتابونو هومره ډېر ارزښت درلود. ملا عبدالسلام بابا چې د خان شهید د کلي د امام په حیث پاتې شوی د خیر او پرمختګ لپاره خان شهید ته لارښوونې کړې دي چې تر ډېره حده د پرمختګ راز همدلته نغښتی. له پاملرنې مو یوه روانه ډېره مننه د ځوان څخه په خپلې مقاله وه. اوس هم جنرال صاحب د استدلال سره پاسه ته به نور کو تر څو زموږ د نوې غونډه وارځي او غونډه راټوله کړي. ښاغلی جنرال صاحب د استدلال څخه پاس زموږ غونډه راټوله کړي او خپل خبره یې وارځي. جنرال صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې د دې چې څه ووایم، رښتیا هم اول د رفیقي صاحب دا یوه خبره بیا تکراروم او دوهم د اتکي صاحب دغه دومه د خبرو تکراروم. د رفیقي صاحب دا خبره چې دلته نوشته دي د دغه د 46 کلین د شهادت غونډه او په داسې حال کې چې رښتیا هم دغه شخصیتونه په علمي سیمینارو کې ډېر ښه څېړل کېدلی شي. لذا د اطلاعات و کلتور رئیس ته وړاندیز کوم چې په دغه نامه باندې یو مشخصه سیمینار په نظر کې ونیسي. پوهان، دانشمندان، محصلین داسې کسان راوستل شي او د اوبو څخه استفاده وشي، مواد یې بېرته طبع شي او بازار ته وړاندې شي، کتابخانو ته وړاندې شي، استفاده ځنې وشي. دا یو عامه غونډه وه چې موږ د ده یاد تازه وساتو، د ده شخصیت را سربېره کړو، دی وپېژنو. تر اوسه پورې شهید خان عبدالصمد خان بالخصوص د ځوانانو په ذهن کې یو ناپېژندل شوې څېره ده چې دا نو څوک دی. دا ضرورت موږ احساسوو چې بالاخره دا شخصیتونه
او دومه خبره د وتکي صاحب دا خبره ده چې رښتیا هم کشکې پس لګې په هره غونډه کې په شروع د غونډې کې داسې اوسي چې که څوک زموږ سره د غونډې تر پای اشتراک نه کوي مهرباني دې وکړي د دغې ناظر څخه دې ووځي په مخه یې ښه زموږ د غونډې کرکټر او حیثیت په دغه کې دی درنښت په دغه کې دی چې درانه خلکو مشرانو په اول قدم کې ناست وي د غونډې څخه وتل د مجلس څخه وتل بلا تشابه خدای دې د دې د شخصیتو سره نه برابروي د ډېرو کښتو او کشرانو کار دی د مشرانو کار نه دی چې د غونډې څخه وځي نو لذا دا باید په معمول بدل دا یوازې دلته نه په ډېرو غونډو کې دا مسایل موږ لیدلي دي جناب صاحب چې د ده نوبت تېر شي د خبرو بالا دی نو دی ضروري کار لري اجازه ده زه به درسه ولاړ شم په دغه نه پوهېږي چې دغه غونډه را بې کیفیته شوله لکه څنګه چې دا اوس هله ده خو نه ده باکیفیته موږ د داسې انسان په باب غږېږو چې هر څومره وغږېږو د هغه په رابطه باندې زموږ غږېدل لا کم دي موږ دی اوس اگر چې ژوندی دی دی مړ نه دی هغه انسانان چې د هغو نوم د خلکو پر خوله یادېږي هغه مړه نه دي دا کتابي خبره هم ده کله کله علما په خپل علم کې وایي د جناب محترم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په رابطه وایي چې پاک وي تاسو ونه وایئ چې دی مړ دی په داسې حال کې چې د کتابو د روی د مسلمانۍ د روی د عقیدې د روی خو ده رحلت کړی دی ولې دا چې دی د اسلام پیشوا دی دی د خلکو په خلو کې د خلکو په عقیدو کې د خلکو په مغزو کې د خلکو په ایماندارۍ کې ژوندی دی تر ابده پورې ژوندی دی ځکه دی حکم کوي چې داسې مه وایي چې هغه مړ دی نو خو بالاخره دغه شخصیتونه څنګه را ژوندي کېږي همدغه انسانان دي چې ژوندي انسانان وژني او مړه انسانان را ژوندي کوي هغه څنګه خو بالاخره دغسې ستاینې دغسې د څه مودې دپاره پاته سوي ستاینې چې هغه د خلکو د ذهنیو څخه وتلي هیري هغه بېرته را ژوندي کړي دا د لکه د مړو ژوندي کېدل هغه دې لکه څنګه چې په زیارتو کې وګورې دا زما د نیکه قبر دی ولا زه به د نیکه په قبر پسې ګرځم هغه را ژوندی کړي یعنې کې ستاسو باس کې یو څه کار پر وکړي شنخته پر ودروي یو بل څوک یې د بغله سره تېرېږي دعا ورته وکړي دا پلانکی یا کار دی دا پلانکی څوک دی بالاخره په مرور د زمان په منطقه کې وپېژندل چې او وایي دا څومره ښه سړی و دا څومره ایمانداره سړی و بالاخره هغه سړی هغې په ذهنو کې ژوندی شي دعا یې ورته کېږي او کارنامې یې یادېږي اوس موږ ډېر وروسته پاتې یو چې موږ داسې خپل مشرانو نیکهګان داسې تاریخي منطقې دا د هغې منطقې نه دي دا د افغانستان یو انسان دی دا د لوی افغانستان انسان دی دا زموږ تاریخ دی نن موږ خپل تاریخ را ژوندی کوو شهید خان صمد خان دغه چې هلته نوشته دي اڅکزی دا فقط دی خپل هویت کورنی هویت ماته ثابتوي چې زه د دغه کورنۍ یم د دغه ټبر یم نور تاسو ورته وګورئ دوې غټې کلمې دلته ورسره نوشته دي د پښتون افغان د دغه په یوه ویناوال په وینا کې یوه نقطې سره د تماس ونیوي رښتیا هم دا یو منطقي خبره هم دغسې ده چې وایي هر جوز ګردی دی ولې هر ګردی جوز نه دی هر پښتون افغان دی ولې هر افغان پښتون نه دی ګورې په دې کې یو راز پروت دی کشکې یو نکې توضیح ورکول شوی وای چې یعنې نو څه بالخصوص مطلب یې د دا مشرانو څخه نه دی منظور مې د دغه ځوانانو څخه دی چې دوی په دغه پوه شي دغه لویه جغرافیه د افغانستان نن چې موږ دا خبرې کوو نن د لویې جغرافیې په رابطه د افغانستان خبرې کوو یعنې زموږ خبرې در سرحد اوړي د دغه نامنهاده سرحد موږ د لوی افغانستان په سطح دا خبره کوو ځکه دغه فلم چې لمانځو دا د لوی افغانستان د تاریخ یو شخصیت دی نو په لوی افغانستان کې ملیتونه ژوند کوي ټول ملیتونه پښتانه نه دي ولې ټول ملیتونه افغان دی پښتون په دې ملیتو کې بیا یو ملیت ځکه ګورې هغوی ته هغه توضیح په دغه مفهوم سره دلته په دغه پوه کړي چې بالاخره داسې پېښه ده نو دی هم پښتون او هم افغان دی
او هغه انسان دی چې نن په هغه باندې موږ ویاړ کوو. کشکې د دې شپږ څلوېښت کلو په جریان کې یو وخت ما په یاد کېږي یوه دوره وه چې هغه د سترګو د پاسه وه، موږ ناشکري وکړه، د سترګو په لب کې راڅخه ولاړه، هغه لکه د ظاهر شاه وختونه چې هغه وخت موږ خپل شخصیتونه ډېر ښه نمانځل. زما شهید خان عبدالصمد خان په یاد دی. زه په عربي ښوونځي کې د کابل متعلم وم چې د کابل ته تشریف راوړي، نه یوازې د خان پاچا خان تشریف راوړي، دلته به د پښتونخوا ډېر برجسته انسانان به د کابل خاصو محفلو ته راتلل او دغه د انسانانو به د وخت حاکمانو به د دې قدر کاوه او درناوی به یې کاوه او د دې احترام به یې کاوه. نو په دې خاطر چې دا همدغسې مبارزین دي ته ورته وګوره، زه ورته مبارزه په خپله خاوره کې کوو مګر مسؤول یو، په خپله مبارزه کې هېڅ تاسو لس نه احساسوو، ولې دوی د سره اور په مابینځ کې مبارزه کول د خپل پښتونګلوۍ او د خپل افغانیت په خاطر. یوه بله خبره چې زما د ده په رابطه زما په ذهن کې راګرځي، دلته دانشمندانو پوهانو علمي مقالې وړاندې کړې، نو ځکه وړاندیز کوم چې د هغو څخه نو بسپتن موږ واورېدل. یو تعداد کسانو یو څه ځینې استفاده کړې، ځینې کسانو هسې استفاده ونه کړل، ولې په دې خاطر خو ذهنیتونه مختلف دي. بیا وړاندیز کوم چې دلته یو سیمینار جوړ شي او دا مقالې تکرار شي او ثبت شي او راجستر شي نوشته شي. یو ځای چې زما توجه یې ځان ته جلب کړه، تاسو ورته وګورئ په دغه ځای کې مفهوم او راز په چیش کې پروت دی چې خان صمد خان، شهید خان صمد خان، ګورئ خان صمد خان، دلته دوه خانه راغلي دي. ولې دوه خانه راغلي دي؟ هغه په دې خاطر وکړو. نو دا ځای سوال رښتیا په خپله سوال دی، هلته کې په فکر واچوئ چې دا نو ولې راغلي دي؟ لکه خان عبدالغفار خان، لکه خان پلانکی خان، دا نو ولې داسې پېښه ده په داسې حال کې چې په عام ډول سره خو نو خان دی، پلانکی خان دی، پلانکی خان دی، پلانکی خان دی، دلته بیا ولې خان پلانکی خان دی؟ دا دوه واره ولې راغلي دي؟ دلته څه پېښه سوې ده؟ دلته دا پېښه سوې ده، یو د خانۍ اول لقب چې د ده په راز کې نوشته دی، دی په هغه کورنۍ پر منسوب دی چې رښتیا هم دغه سلسله پر سلسله دغه د خانۍ سلسله په دغه کور کې پاته سوې ده. د دغې کورنۍ یعنې د دغې خانې کورنۍ یو غړی یو اولاد دی او خاني زموږ په ټولنه کې دغسې لقب دی لکه په نورو ټولنو کې، لکه په اروپا او امریکا کې چې منستر ورته وایي، ماستر ورته وایي، صاحب ورته وایي، ښاغلی ورته وایي، چش ورته وایي، چش ورته وایي. زموږ په کلتور کې خان هم په دغه مفهوم سره دی او باید په دغه مفهوم سره قابل د احترام یو مقام دی. او دوهم خان چې ده ترلاسه کړی دي هغه په خپله ده په خپله ګټلی دي، په خپل شهامت یې دغه لقب ګټلی دي، په خپله مبارزه یې ګټلی دي، په خپله سرسندله یې ګټلی دي. لذا زه دا خپلې خبرې نه اوږدوم، راسئ چې شهید خان عبدالصمد خان داسې یو څېره وبولو او پر هغه باندې یقین راوړو او د هغه په توضیح او تشریح کې په ټولنه کې کار وکړو تر څو په مملکت کې بالخصوص په ځوانانو کې دی موږ په دغه نامه پېژندلی وي چې دی زموږ د نورو ملي زعماو په وجود په چوکاټ کې دی هم د افغانستان یو ملي زعیم و، یو مشر و، یو با اقتدار انسان و. باید موږ په ګډ افغانستان په خلکو په دغسې خوندور شکل سره وپېژنو لکه څنګه موږ نور مشران پېژندلي دي. د ده روح دې ښاد وي، د ده نوم دې همیش ژوندی وي، ژوندی اوسه. سلامت. جنرال صاحب څخه ډېره ډېره مننه. رئیس صاحب څه راځه راځه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا. ورونو دا خان صمد خان شي چې دی دا په هېڅ قوم نه دی، دا پښتون قوم دی او پښتون قوم نن ډېر کمزوری دی. دا ومني. پښتون ولې کمزوری دی؟ خپل کلتور عنعنات یې د لاس ورکړي دي. د مثال په طور ما په خپل مسجد کې
خلکو ته ویلي دي چې لږ سر به لمونځ نه کوي. که چا لږ سر لمونځ کوي که زما په وسه پوره وه زه هغه سړي ته جواب ورکوم، که نه بیا زه د اماجت ته نه راځم. پښتون احمدشاه بابا چې پر هندوستان حمله وکړل نو د شاه د خوا لاهوریانو پر ده حمله وکړه. دی را وګرځېدی چې یوارې بیا د لاهوریانو سره معلومه کړم. نو یې لاهوریان داسې وټکول چې ورته ویې ویل چې هغو چې تاسې موږ په چش پرېږدئ افغانان، ول په دې مو پرېږدو چې تاسې به لنګ وئ او پوړنان به پر سر کوئ. دې ته وایي پښتون. نن زموږ خلکو پوړنان پر سر کړي دي. تاسې وګورئ که نه وه دا زما د درواغ دي. پښتنو بیداره اوسئ. زه یو لږ څه مسؤلیت لرم په دې کندهار کې. ما ته مکتوبونه په پارسي راځي. زه د پارسي ضد نه یم. زه د خپلې پښتو حق غواړم. پښتونه دونه کمزوری چې په کندهار کې تا ته به مکتوب په پښتو په پارسي راځي. دونه کمزوری کابل، هرات، مزار اخ پرېږده. دونه را لنډه سوه دا پښتو خو دې کندهار ته را رسېدلې ده یاران. سر کې خلاص پر پښتو مبارزه وکړئ. قسم په خدای دا پښتو مو درسه وایي. پښتونه څونه کمزوری. دا اوس په لویه جرګه کې زه تللی وم. زه د لویې جرګې یو سړی یم د دې کندهار څه تللی یم. داودزي ته مې وویل مال پښتو ووایه، سیاب ته مې وویل مال پښتو ووایه. دغه ټوله مشران چې ما ویل د ګردو ته ما ویل پښتو وایه. ولې دې پښتو هېره ده؟ پښتونه ولې دې پښتو هېره ده؟ ته په د خپل ګریوان کې وګوره چې په دې ملک څه کېږي. د پښتانه سره دونه ظلم. قسم مې دې په خدای پښتانه ته بیا په لاس ورسي. پوه سئ هر ځای چې یاست پښتانه ته بیا په لاس ورځي. پښتنو پوه سئ داسې کمزوري سوي یو چې په خپل ګریوان کې وګورې هر چا ته دا معلومېږي. خو لیکن موږ نیکټایي تړو. نیکټایي چې شي دا د چا کار دی؟ زما دا خو دغه دی. که دغه سړي په نیکټایي تړلې وه که میرویس خان یې ورته نیکټایي تړلې وه ټیم وتړه. ته څوک یې چې ته نیکټایي تړې؟ ته پښتون قوم یې. ته په ګرده دنیا کې